حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ ذوالجلال یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی اور قرآن حکیم کے اللہ بار بار ذکر کئی یو ځلنا دو ځلنا په پنځشتو سورتونو کې الله د ابراهیم علیه السلام ذکر کړی دی 25 سورتونه او په 3 آیاتونو کې ذکر دی او بیا زمانه د نبی علیہ السلام نړۍ مخکې تیره شوې ده تقریبا د نبی علیہ السلام نه 2.5 کاله مخکې ابراهیم علیہ السلام تیر شوی دی د حضرت عیسی علیہ السلام نه 2000 کاله مخکې تیر شوی دی او د پیغمبر علیہ السلام ته چې الله کوم خطابونه ورکوي نو د ابراهیم علیہ السلام ذکر کوي واتبع ملت ابراهیم حنیفا اے پیغمبره د ابراهیم علیہ السلام د دین پیروي کوا داغی تابعداری کوا کان حنیفا مسلما اللہ فرمائی کہ دے دا بت پرستینا ویزارو دا بت پرستینا پاکو او دا اللہ ذوالجلال تابعدار پیغمبرو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلمن اللہ فرمائی چھے د ابراہیم علیہ السلام مذہب نه یہودیت و نه عیسائیت و دا ټول داغه نرستو راغلی دی هغه دو پړیقنو یو مخیزی مسلمانو دا اللہ تابعدارو نو بار بار رب العالمین نبی علیہ السلام تا او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل صحابہ تا امت تا د ابراہیم علیہ السلام دا تابعدار ذکر کئی او که تاسو تاریخ باندې نظر واچوئ نو دا حقیقت پدې به پوه شئ چې د رب العالمین د وحدانیت لپاره د الله ذوالجلال د خپلو صفتونو دپاره او د الله د توحید د خورولو دپاره او د کفر او د شرک په مقابله کې حضرت ابراہیم علیہ السلام چې کوم قربانی ورکړي دي نو یقینا هغه قابل ستایش دي ابراہیم علیہ السلام چې په کوم کور کې پیدا شو هغه کور د بت پرستی نه ډکو پلار یې بت پرستو قرآن حکیم کې الله د پلار نوم ذکر کوي اذ قال لابیه آزر د پلار نوم آزر دی او عام ورخین لکی چې د پلار نوم تاریخو په خې سره نو سو کوئی چې دا آزر د ابراهیم علیہ السلام پلار نه دی ترو او د پلار نوم آزر دی لیکن زمون محققین علماء مفسرین لکی چې نه د پلار نوم آزر هم دی تاریخ هم دی یو کس دی خپل نوم تاریخ دی او آزر لقب دی لکه اوسم دی یو سړی یو نومي یو ځان له یو لقب خودي یو داسې وصفي نومي چې پاغه هم یادېږي نو خلک یې دواړه نومونه اخلي مولانا اشرف علی تانوی اشرف علی رحمه الله دی نوم دی تانوی د هغه یو صفت دی نو په دواړو یادېږي څوک یې مولانا اشرف علی صاحب او څوک یې تانوی صاحب رحمه الله دغه رنګې د ابراهیم علیہ السلام د پلار نوم خپل نوم تاریخو او آزر د لقب دی آزر څه ته وایي نو علما لیکي چې آزر بت پرست ته وایي د بتانو عبادت به کو بعض علما وایي چې آزر بتانو سره محبت کوونکي ته وایي چې څوک بت سره مینه کوي مجاہد زمونږ د تفسیر لوی امام دی رحمه الله هغه وایي چې دا آزر د هغې بت نوم و چې د ځان له کور کې ساتلی او سجدې به یې ورته لګولې هغه نوم د ده دی ځان له هغه صفت هغه نوم مقرر کړی دی بهر کیف چې سترګې وغړولې
ابراہیم علیہ السلام نو کورے د بت پرستے اڈاوا، پلار بت پرست، مور بت پرستا، قوم ټول اندوان بت پرست، بادشاہ بت پرست، د بادشاہ وزیران چې څومره دي هغه ټول بت پرست دي، تر دې حده پورې چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې چې کم حکومت دی د هغې سرکاري مذهب هم بت پرستی وه. لکه زمونږ سرکاري مذهب به ده ووایو چې اسلام دی، د مسلمانانو د ملکونو سرکاري مذهب به ده ووایو چې اسلام دی، د چا سرکاري مذهب هندو مت وي، د چا سرکاری مذہب اغا بت پرستی وی. نو د ابراہیم علیہ السلام په زمانہ کې چې کم د سرکار مذہبو، د بادشاہ مذہبو او د قوم مذہبو، اغم ټوله بت پرستی و خلقو بزان له بوتان جوړول، په کورونو کې بوتان پراته، په سړکونو په چوکونو کې بوتان پراته، د بادشاہ دربار کې بوتان پراته، ټوله بت پرستی و. ابراہیم علیہ السلام چې کله سترګې غړی او لږ غوندې لوی شو، الله قرآن حکیم کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ماشوموالی کې دله مونږ پویه ورکړې وه. د دې ذهن کې مونږ د ماشوموالي نه د بت پرستۍ نفرت پیدا کړو، د الله د یووالي، د توحید او د وحدانیت سوچ او فکر دا دی معشومو چې مونږ د په دې ذهن کې اچولې وه. د ته مو دا خبره ښکاره کړې وه چې الله یو دی، شریک نه لري. وکنا به عالمین، الله فرمایي مونږ ته د پته وه، مونږ په دې پوی وو، یقینا د الله په دې علم دی چې د ده دا وجود، د ده دا ماده د دې خبرې قابله ده، په ده کې دا صفت شته چې دنه نبی جوړ شي او دی بیا خپل قوم ته د رب العالمین د وحدانیت او د یووالي دعوت ورکي. اذ قال لابیه وقومه، خپل پلار ته خپل قوم ته لومبي نصیحت چې ورکي سوی ورته، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، دا د بوتانو د ډانچو د دې څیزونو عبادتونه کوئ، دا څه کوئ تاسو؟ نو چې سترګې کله غړی ډیر خوبصورت او ابراهیم علیه السلام مزیدار خشتا او ډیر زیات مینه ناک او محبتي و. نو داسې ماشوم چې هغه خشته وي او ډیر مینه ناکي محبتي وي، هغه سره قدرتي طور د خلکو مینی، د مورم ډیر خوښو، د پلارم ډیر خوښو. نو چې لږ غوندې لوی شو په خبرو اترو، لکه دا ماشوم چې کله بابا او بیبي شروع کی او د هغې نه پس خبرې شروع کی، دا ډوډۍ یخه ده، دا ګرمه ده، دا د جوارو خورم او د غنمو نه خورم، دا ماشوم کې چې دغه صلاحیت لږ پیدا شي، چې دغې وخت ته ورسېد نو یو ځل د مور نه تپوس کوي، مورې ستا رب څوک دی؟ لاول ځان یادوي، مورې زما رب څوک دی؟ زما پروردګار څوک دی؟ مور ورته وی زه تا زه پالم که نه؟ بچې تاله پی زه در کوم، تاله جامې زه بدلوم، تا زه پاکوم، ستا رب ستا پالونکی ستا پروردګار زه یم. اوس که بل ماشومو چپ پاو، د کړومبي ورته مور ذهن ته دا خبره واچوله، عقل هم دا وایي زمونږ دا سخه عقل، دا ګنده عقل. وی مورې ستا پروردګار څوک دی؟ ستا پالونکی څوک دی؟ تاله ډوډۍ څوک راوړي؟ تاله جامه څوک درکوي؟ وی ستا پلار آزر. دا د هغې په ذهن کې پرته یو نقشه، زما رب هغه دی، زما پروردګار ستا پلار دی. مورې زما د پلار رب څوک دی؟ د هغه پروردګار څوک دی؟ وی نمرود بادشاه زمونږ لوی رب دی، مونږ له ډوډۍ راکوي، مونږ له تنخوا راکوي، مونږ له کورونه راکوي. مورې د نمرود رب څوک دی؟ نمرود خو به هم چا پیدا کړي که نه؟ هغه له به هم څوک ډوډۍ ورکوي، هغه له به هم چا شکل ورکړي. وی چپ بچې، بل خبره دې وکړه نو مخ دې وهم. دا څه وی؟ د نمرود د پاسه بل رب څه کم دی؟ وی نمرود خو زمونږ لوی رب دی،
زمونږ لوی پالون کې دی. نه 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 مورې داسې نشي کېدی چې زما ته شوې او ستا زما پلار شو، زما د پلار نمرود شو، خو د هغه به هم څوک یې که نه. څپېړی نیغه کړه په دا مخ یې ووو. نن نه پس د دې خبرې نوم دې واخېست او بادشاه ته خبره ورسېدله، زمونږ سرمن به وباسي. نمرود د ځان د پاسه بل خدای کوم ځای مني، بل رب نه مني. چپ داسې یو ذهن د هغوی لکه د فرعون غوندې جوړو. فرعون به وي انا ربکم الاعلی، ستاسو لوی رب زیمه. نمرود هم وایي ستاسو لوی رب زیم. چپ شو. پلار سره به کېناست. بابا لا مشوم دی بچی دی، خو الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو. ماشوموالی کې مونږ سمج پویه ورکړې وه. بابا دا څه جوړی؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. دا څه کوئ؟ دا دانچه بابا ته جوړی؟ دا څه شی دی؟ بابا دا چې کوم ګوټ کې ولاړ دی او ته ورته سلوټونه کې او ټیټ پاس ورته کېږي، دا تا جوړ کړی دی؟ او بچې ما جوړ کړی دی. اوهو اف لکما ولما تعبدون. توف به پې ناړې کې لاړې به وتوکلې ستا او ستا په دا خدای دې لعنتي. تا په خپل لاس جوړ کړ او په خپل لاس دې ولا پوزه جوړه کړه، په خپل لاس دې ولا خوله جوړه کړه، په خپل لاس دې ولا سترګې جوړې کړې، نو هغې ته سجدې کې. افسوس دی، تا لم افسوس دی، ستا دې قوم لم افسوس دی. پلار به ترې غټه سپېړه ورته جوړه کړه. نن نه پس زمونږ د خدای بېعزتي دې وکړه چې برابر دی کړو. دی به ناستو ورته، هغه سره به سولې و، هغه سره به چټک و، هغه سره به خپله آله وه، په هغې به ورو ورو لګیا و، هغه بوت به یې جوړه و. نو بوت خو ډېر په طریقه جوړېږي که نه. که پوز ګوره د یو انسان او د بل انسان چې فرق راولي، په دې پوزه راځي، په دې سترګو راځي، په دې غوږونو راځي. نو که لږ معمولي غوندې پوزه غټه شي یا غوږونه یا بل شان وي، نو بیا خو هغه فرق نه راځي که نه، بیا خو دې بل شی جوړېږي. د دې ټولو خلکو هم دغه دوه سپېمې دي او دغه پوزه ده او دوې سترګې دي او دغه غوږونه دي او دغه مخې دی، خو دا فرق یې په دې دی چې د یو پوزه لږه غټه ده، د بله وړه ده، یو سترګې یو شان دي، د بل شان دي. نه هغې به یو نقشه جوړه کړې وه چې په دې نقشه بوت جوړو. دې به ناستو، نو چې کله به هغه سولي ټس ورکړو، د به یو سوک ورکړو. ابراهیم علیه السلام لاره کوټې دی، هغه سولې به غلط شولي، ډکره به دې جدا شوه. اوهو ټول کار دې خراب کړ. زما د بوت خو ما پوزه په دې نمونه جوړوله، تاس وړقولم، لاس ترې راله وړقو، پوزه یې خرابه شوه. ما خو سترګې وله داسې رنګ ورکو چې مزېدارې سترګې جوړومه. اوهو لاس ترې راله وړقو، رنګ غلط شو، سترګه خو یې ړنده جوړه شوه. دا څه شو؟ په دې یې پویه و. ابراهیم علیه السلام په دې پویه و چې بدبختو دا څه کوې؟ په خپل لاس وله سترګې جوړوې، د سترګو رنګونه په خپل لاس جوړوې، غوږونه په خپل لاس جوړوې. افسوس دا به تاله بیا زوی درکوي، زامن ترې غواړی. افسوس دا دی چې دا به تاله بیا باران کوي. دا یاد وساتئ، دا صفتونه چې باران، بیماری لرکول، بیماری راوستل، اولاد ورکول، اولاد اغشتل، جون ورکول، جون اغشتل، عزت ورکول، عزت اغشتل، دا د چا کار دی؟ د الله کار دی. نو دغه رنګې هغې به دا سوچ کو، بابا دا ته څه کوې؟ په خپل لاسونو باندې بوتان جوړی او بیا د هغې بوتانو عبادت کې او رام ورته کې. او دا یو بوت دی لري چې باران در باندې کوي، بل بوت دی لپاره دی چې زامن در کوي، بل بوت دی لپاره دی چې عزت در کوي، بل دی لپاره دی چې تاله به ګورنري او وزارتونه در کوي. اوهو دا خو تا په خپل لاس جوړ کړی دي. پلار وایي چې زما دا بچې په کومه طریقه زه پوهېږم، هسې نه بادشاه خبر نشي. که بادشاه خبر شو نو زمونږ سرمن به وباسي، ځکه چې پلار یې د بادشاه په ممبرانو کې لوی ممبر و، د اسمبلی ممبر و، نږدې سړی و بادشاه ته. که بادشاه ته پته ولګېده ښه ته داسې بچې ساتې چې هغه زما خدایي نه مني، موږ سره به څه کوي؟ نو چې تنګ شو ابراهیم علیه السلام، نو دا بچې په خپله بوته، دا آزر. نو ابراهیم علیه السلام بچې په خپله بوته، بادشاه ته یې ودرو. ښځې ته وایي ښځې ګورې که بادشاه خبر شو خو زمونږ به سرمن به وباسي. بادشاه پې خبره و. اوس خپل بچې څوک په زور بادشاه له بوتلل، دا اله بوځي چې ډېره په زړه کې یېره پیدا شي. نمرود ته مخامخ کړ، بادشاه سلامت دا ماشوم مې روسته دی. دا څوک دی؟ چې دا زمونږ بچې دی، دا مې روسته دی.
دا خو ډېر خشته ماشوم دی، ښکلی بچی دی. وی صاحب د کې یو نقصان دی، دې ستا خدایي نه مني او دې زمونږ خدایانو پر ټوقې کوي. نو صاحب دله مې راوسته، هسې نه چې سبا به ته مونږ رانیسې، زمونږ بچی دی د زړه مو قطره د زړه م ورسره دردېږي، خو تا نه یېرېږو. نو که ته دې وجنې او که روکې یې او که هر څه ورسره کوې، نصیحت ورته کوې، تا له مرستی دی چې سبا پې مونږ راونهنیسې. بادشاه خو هوښیار و پوه و چې دا ماشوم دی که دې اوس مړ کړم نو خلک به څه وایي. او بل د ابراهیم خو زما د یارې ماله راوستلی دی پلار، دا پلار خو زما د بادشاه نږدې سړی دی، نو بیا به دې به م خپی چې بچی یې راله مړ کړ. هغه پښتانه وي یو په صد ښه ښکاري او بل په څه ښه ښکاري. نو په نه خوراک دی که خوراک، زه خو یم یو په خوراک ښه ښکاري. نه خوراک څه ته وایي چې صدقې نو خوراک، دا متل غلط دی. بشیر جانه چې ته وږي او زه راته یم چې ډوډۍ وخوره او ته وایې زه نه خورم، نو ته په دې ښه نه ښکارې. وایې را دې خوا که پرلت دې راته وخوره. نو د هغه دا مطلب و چې زه به ده ته ست وکړم، بادشاه نه به ځان بچ کړم. بادشاه خو هوښیاري، بادشاه خو هم په قمقلتوب نه کېږي. ورته وایي نه خیر داسې کار دی، بچی دې نه پوهېږي او ته داسې کار وکړه، دې بوځه کور ته، نصیحت ورته کوه، ټیک به شي. صاحب بس نه چې زمونږ د خدایانو بېعزتي کوي، خیر ماشوم دی بچی دی ټیک به شي، ورو ورو به دی بله دی کله غوندې ټیک به شي. ابراهیم علیه السلام چې دا خبرې ور دی ښه ډاډه شو. پلار یې راځي او بوتانو باندې سار وختي مور یې راځي او دې راځي او کپړه پې مږي چې دا چمک ووایي او مزېدار شي او پاک یې کړي. خو چې دې ته اخوا شي نو دې لاړ شي او ډن نه خټې راوالي په دا سر ورته واچي. دا چا دا زمونږ خدای پاک ګنده کړی دی. ای مورې چې دا خدای دی نو څوک د چا پلار به راشي او خدای به څوک ګنده کړي، دا څه کوې مورې؟ دا څنګه خدای دی؟ تا له څنګه دی ښکلی شکل درکوي چې دا خپل شکل د چا نه نشي بچ کولی؟ هغې به راګیر کو بیا وه. نو پلار یو ځل ورته وي بچې راشه چې لږ غوندې داسې کار وکړه، دا بوتان به د جوړولو او خرڅول به دا یو بوت خو بازار ته دا خدای بوځه، دا خو یو څه خرڅ کړه په دومره پیسو. وی بابا راکړه، ډېره ښه خبره ده. خوشحاله شو چې ځکه خیري بچي کې خو زمونږ له غوندې دغه پیدا شو، راکړه. هغه یې وله ښه مزېدار په مادوچو کې ونغوښته، په کپړو کې ونغوښته او ده راواغېش پوګی یې کړ د پلار په مخ کې. نو چې پوګی یې کړ د کور نه اووه د ځمکې لی راوباله. اوس به دې رانه څوک خلاصوي؟ تا دا پوګه ګرځوم، زه لیونی یم چې تا پوګه ګرځوم؟ ستا غوندې ګنده او پړې جیب نه راوویسته په دا خپه کې ورته واچوم او اوږې پورې پړې ونیوه او راښکه بیا بازار کې چغې ایستله. لا ګورې ورکوټې بچې دی نابالغه اواز کوي ای خلکه هغه شی خرڅوم چې ګورې فایده نه رسوي او ضرر رسوي، هېڅ فایده درته نه رسوي او ضرر درسوي، څوک به یې واخلي. خلکو به رامنډه کړي او خو خدای په ځمکه راکاږي، زر به یې راوچت کو سینې پورې به ونیو، زمونږ خدای په ځمکه راکاږي. خو چا ډب ورکولی نه شو ځکه چې د آزر زوی دی، د بادشاه د وزیر او د نږدې سړي زوی دی. پلار له به یې هغه بوت راویسته راوست چې دا خو مونږ ستا هغه زوی په ځمکه راښکه چې هغه به وکتل نو چې ځمکې له راوبره یو خامخا به یو شی جدا کېږي که نه، چا نه به لاس مات و، کله به بلې بوګه که هغه نه به خپه ماته وه، چا نه پوزه به ماته وه، د پسې به منډې تړلې وایي ځکه بوت جوړول دا ډېره زیاته خواري غواړي. یو ځل راغې پلار ته نصیحت کوه، مور ته نصیحت کوه، قوم ته راغې او قوم هم داسې و چې بعضو پکې به د ستور عبادت کوو، بعضې به د سپومې عبادت کوو، بعضو به د انور عبادت کوو. قرآن حکیم کې الله فرمایي. نو قوم ته یو ډلې ته لاړ ورغی، تاسو رسې عبادت کوئ؟ دوی مونږ دا هغه مخامخ ستوري سپومې، وګوره هغه سپومې ته څومره خشته او مزېداره ډولۍ ده، ټولې دنیا لې رڼا ورکړې ده، د هغې عبادت کوو. غلې کېناستو. هذا ربي، ښه دا به زمونږ خدای شي. خو چې هغه سپومې پرېوته وایي څه چې ستاسو هغه خدای، لا احب الآفلین، هغه خدای مې نه دی خوښ چې هغه یو وخت کې رڼا ورکوي او بل وخت کې نه ورکوي. بل قوم لا ورغې تاسو رسې عبادت کوئ، هغې خشته خشته ښکلې ښکلې ستور څنګه چمکاوېږي، د اسمان پې خشته ښکاري. دا به زمونږ خدای وي. دې زړه کې وایي دا چېرته خدای کېدی شي. نو چې رڼا ورځ سبا را نږدې شو او هغه ستوري پرېوتل، څه شو ستاسو خدایان؟
غیب شو. نه هغه خدایان مې نری پکار چې غیبېږي. بل قوم له ورغی تاسو رسې عبادت کوئ. موږ د دې ستوري عبادت کوو، د دې انوار عبادت کوو. هذا اکبر، دا پکې ډېر لوی دی، دا خو ټوله دنیا کې رڼا ورکوي. غږ یې نه کو، غلی ناست و. چې کله ماښام شو د انور پرېوته، وی انی لا احب الافلین. هغه خدای چې هغه غیبیږي او د هغه نه پس تیاره راغلي، هغه خدای مې نه دی پکار. دا به هغوی ته نصیحتونه کول. دا هغې بوت عبادت کوي چې هغه نظر هم نه لري. دا هغه خدای عبادت کوي چې هغه اوري هم نه. دا هغه خدای عبادت کوي چې هغه خبرې هم نشي کولی. دا هغه خدای عبادت کوي چې هغه ګرځېدي هم نشي، په خپلو لاسونه جوړوي. ناشنا خلک یې. قوم به ورته وي چې ګورې سم شه، ګنې زمونږ دا بوت به دې خراب کي او دا به درته ضرر ورسوي او دا به دې لیوني کي. او پلار ورته وایي چې ګوره سم چې زمونږ د خدایانو نه، او ګنې دې وطن نه دې شړم او سنګسارو هم دی. خیر ابراهیم علیه السلام لګیا دی، خپل قوم ته خپل نصیحت کوي، خپل پلار ته نصیحت کوي، خپل مور ته نصیحت کوي. او پلار ته مو چې بابا اوس تا له خدای پوهه نه ده وکړې، نو زه څه وکړم؟ زه د الله په دربار کې به در سوالونه کوم چې خدای پاک دې پوه کړي. قوم یې ته میلې له اختر میله به یې لګېدله، او هغې ته به بادشام ته او عام خلک به هغې میلې ته وتل. ده پسې هم ډله راله چې ابراهیمه ته موږ سره میلې ته لاړ شه. یاره وایي زما طبیعت ټیک نه دی. او واقعي چې دا ټول قوم یې په دې کفر او په دې ګمراهۍ لیده، نو سړی خپی، طبیعت مې ټیک نه دی. نو د هغوی به دا قاعده وه چې د هغوی لوی مندر و که نه، لوی عبادت خانه، لکه زمونږ لوی جومات دی مثلا، نو په هغې کې به دا بوتان ولاړو او یو غټ بوت و د دوی د ټول سلطنت غټ بوت، په دې مینځ کې دی او دا نور واړه خدایان بوتان د ګیر چاپېره دي باطل. نو دوی به دا چلو که چې دا خوراکونه به یې راوړل، دا میوې او دا به په میزونو باندې او په هغه ځمکو په هغه درو باندې کېښودې، او ور به یې جرندق او د سیل مې ښځې نر او ماشومان ټول به لاړل هغه میلې ده. نو بیا چې به د هغه میلې نه اوزګار شو، واپس به رالل، نو هغه خوراکونه به یې خوړل. نو ده ته وایي چې زه چې زه میلې له وایي زما طبیعت ټیک نه دی. دوی ټول لاړل. چې دوی لاړل نو ابراهیم علیه السلام د برګې په اوږه راغی، جرندې یې ډق ورکه ماته یې کړه او په ورننوت. چې ورننوته خوراکونه ورته مخې ته دي، غټو غټو بوتانو ته او دې وړو ته پراته دي. ما لکم لا تاکلون، خبیث بچو نیغ نیغ ورته ګورې خورئ نه، هسې ورته سترګې اړوئ راړوئ، خوراک درته پروت دی، ګوتې وله نه وروړئ. بس شروع یې پې وکړه، بس یو په یو تبر په دا سټ واخه او بل په بل طرف واخه او بل په بل طرف واخه، ټولې ټوټې ټوټې کړل. چې څومره خدایان ټول یې مات کړل، او د هغې هغه ډکرې یې په هغه غرو مرو کې او په هغه څیزونو میزونو کې وغورځولې. او دا مشر چې دی هوښیار و، نو دا مشر ته یې غږ ونه کړ، تبرګي یې راواخېسته او د هغه مشر کاکا په ګوتې یې ویزان کړ، هغه ته یې ویزان کړ او لاړه واپس یې جرنده ولګوله کور ته لاړ. چې هغې د اختر د میلې نه اوزګار شو، په خوراک را خوشي شو، رالله، دروازه یې کوله او که چې ګورې غوښه ځای په خروجو کې د دې بوتان وډو کې پراته دي. قرآن حکیم کې الله فرمایي که مچ د دې په سر کېږدي، د خدای د دې بوتا بوت په سر مچ نو هغه مچ هم د ځان نه نشي شړلی که. نو چې یو شی مچ د ځان نه نشي شړلی، تاله به څه خیر درکړي، ټول ورته رام رام کوي. ته چې راغلل ډېر خفه شو چې زمونږ خدایان دي، دا خو چا د دې غټه بېعزتي کړې ده، چا والي دي، چا مات کړي دي، ډکرې کړي دي. یو بل نه تپوس کې دا چا کړي، من فعل هذا بآلهتنا، دا چا کړي زمونږ خدایانو سره، زمونږ خدایان چا والي دي؟ ویره سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم، یو هلک دی چې زمونږ د دې خدایانو کله کله نومونه علي په بدو، او ابراهیم نوم یې ممکن ده چې دا بده کړي. ویره یې ولې ټول چې کوم د دوی پادریان دي او مشران، هغه دغه ورته وایي پنډتان ورته وایي، چې کوم مشران هندوان دي دا ټول یې راجمع کړل. او صاحبه ابراهیم علیه السلام یې راوغوښتو، زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده، دا تا وهلي دي. ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي؟ بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون،
صاحب چې ټوپک چا سره هډه دغه کوي ته برګې چا سره په اوږه کې دی که ته بر ما سره خو ما به والي ته برګې دغه مشر بابا ته په اوږه کې ویزان دی او تپوس به نه کوې هغه مشر بابا نه تپوس وکړې چې کوم لوی خدای رست تاسو ځکه ته برګې د هغه په اوږه دی ممکن نه غوسه ورغلي وله قار شوي دې کشرانو به څه نافرماني کړي خبره به یې نه اورېدلې بس غوسه وله ورغلی ده راپاهې ټولې والي دي ولې استاد خپل شاګردان نه ډبوي ممکن نه غوسه به ورغلي فاسألوهم ان كانوا ينطقون یو کار وکړې ځه که په دې یقین نه راځي نو چې دا کم ډلې وړې پراته دي دوی نه تپوس وکړې چې چا والی یې دوی به راته هلو وایي که نه بس هغې یو بل ته وکتل او په دې اړه کې وشله زموږ نه غټ ناپویه بل نشته ځکه چې اوس د دې کشرانو نه تپوس وکړو دا زموږ خبره اوري څه دوی خو رښتیا خبرې نه شي کولی او مشر بابا خو د ځای نه نشي لقېدی نو غزار به څنګه وکړي بس دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام پرې راچل شوی د خدای ظالمان زه خو دقه نصیحت درته کوم چې د هغې خدایانو عبادت کوئ چې هغه نه غزار کولی شي نه خبرې کولی شي نه اورېدل کولی شي دا تاسو څه کوئ په کومو کندو سر یې د هغې الله عبادت وکړئ د هغې ځای عبادت وکړئ چې هغه په دې ښکلو صفتونو کې هېڅ څوک ځان نه شریک نه مني خبرې هم کولی شي اورېدل هم کولی شي طاقت هم لرلی شي قدرت هم لرلی شي د ټولو کائناتو رب دی بس د مټې کلک ونیو بادشاه دی بادشاه سلامت د خو بس زمونږ نه نه وړي صاحب د سره موږ څوک هغه زمونږ په عبادت خانه کې چې څومره هغه خدایانو بغیر د هغه مشر خدای نه باقي ټولې مات کړي دي بس هغه وی دله داسې سزا په کار د سوچ پې وکړې چې دله څه سزا ورکوي صاحب په اور سوځول غواړي په جیل کار نه کېږي او په والوم کار نه کېږي او که داسې مړ کړو نو په دې امکان سم په اور یې سوځو مکمل چې وجود یې وسوځي چې سبا بل څوک داسې نه کوي بادشاه ورته وی ولې ته داسې کار کوې وی بس زه صحیح خبره کوم درته د هغه ته د هغه خپل نصیحت شروع کړو دې وخت اوس ابراهیم علیه السلام بالغ هم دی لوی شوی هم دی بالغ شوی هم دی بادشاه ورته وایي چې ته د چا عبادت کوې د هغه ذات عبادت کوم چې هغه په اختیار کې ژوند او مرګ شته الذي يحيي ويميت جب دې کولم کوي او مړ کولم کوي نمرود ورته وایي دا کار خو زه کولی شم زم خدای ژوند زه ورکوم مرګ هم زه ورکوم وی ته نشې کولی وی کولی شم هلکه ورشه چې کوم سړی پانسي ګاټ کې پروت دی هغه راولې دا سړی مړ دی بس خالص ځکه چې اوس لږ ساعت مزه د پانسي ده ته ما پرېښوده دا ژوند شو دا موله ژوند ورکړه او بل یو غریب یې راونیو چې هغه هېڅ قسمه بېګناه و هغه ته جلات ته وی د باندې حکم وکړه ډز وله ورکړه سر یې قلم کړه وی دا مې مرګ دی دا یو مې مړ کړه دا بل مې جم دی ابراهیم علیه السلام په اړه کې پوه چې دا خو ډېر بېوقوف بچی دی ډېر کم عقل ځکه ژوند خو دې ته نه و ژوند خو دې ته و چې دا رقم نه سر و دا جم دی کا خو مخکې نه الله جم دی ساتلی دی بس هغه په لنډه ابراهیم علیه السلام ورته راغی وی ښه یو کار وکړه که نه زه به دا نورې خبرې به پرېږدو وی زما رب چې دی نور د دې مشرق نه راخېجئ د تېره دې بل طرف نه راخېجو اوس به پته ولګي قرآن کې الله فرمایي فبهت الذي کفر بس هغه حیران چې واقعي دې سره زه څه وکړم ځکه بله خبره یې ښه مسې خلکو له سترګو کې خټې واچولې ځکه ژوند او مرګ خو دې ته نه و چې دا د څه وکړل بس پوه شو چې دا اوس خلکو عقیدې راته نور هم اړوي رانه او بس د ده اوس وجل پکار دی او سمه مضبوطه سزا ورکول پکار دی وی جیل کې واچوې اور بل کې او داسې اور بل کې چې زما د رعیت او د سلطنت چې کوم ماشوم دی خو چې د راوړو قابل وي د پڼ د وړو او که بوډا دی او که ښځه د هر یو سړی د ځنګل ته لاړ شي او ګېډې خشاک ترې راوړي ولې زموږ د خدایانو بېعزتي کړې د دې به ټول سوځو په شریکه یو میاشت یې خشاک راوچلو یو میاشت او په یو لوی میدان کې دا ټول خشاک جمع کړ او بیا ورته تیلې ورته کړ نو چې کله د هغې غرغنډې دومره حد ته ورسېدې چې زموږ علما لیکي چې مارغه پې بره نه شوتلې چې مارغه به پې بره ته نو به سوځېده او را پرېوته به دومره غرغنډې یې وکړه د ځان یو محل جوړ کړی د بره نه ورته ناست و چې تماشه به یې زه کوم نو دې یې راوسته و یو ځای ورکې غورځو نو هغه نوکران ورته وایي صاحب غورځئ به څوک خو دومره لرې اور دی تاو دی چې موږ نشو ورنږدې کېدی نو چې دې ورغورځو خو موږ به خامخا ورته ورنږدې کېږو نو دې خو موږ نشو ورغورځولی نو شیطان د انسان په شکل کې راغی نو هغه وله یو باڼي چغ جوړ کړ چل یې ورته وښو
چې داسې یو ټال جوړ کړي، یو باندې چغ ټال، او دې په هغې کښېنوي او ټال له دیکه ورکوي. خو چې ټال له دیکه ورکوي او ټال د اور د خواله د منځ ته ورورسېږي نو پړی ورته کټ کړي به پکې ورغورځېږي. دا چل یې ورته وښود. نو چې هغه ټال باندې ابراهیم علیه السلام کېنو نو ټال له زور ورکوي نو ټال نه خوځي. فرشتې الله راولېږلې چې دا ټال کلک ونیسئ چې دا درنه ونه لقوي. دې ټال لقوي ګوتې او دنیا راغلې تماشې ته ولاړه ده. ټال له زور ورکوي ټال نه لقوي. دې وله بیا راغی شیطان. هغه ته خو پته وه چې فرشتې و دا ټال فرشتو نیولې دی، هغې یې نه پرېږدي. وایي داسې کار وکړئ چې سرتور سر ښځې راولئ، چې سرتور سر یې وي ښځې هغه راولئ او دلته لږه ګډا غوندې شروع کړئ. بس ته ګوره چې بیا ټال لقي او که نه لقي. ښځې راوستې پېغله جینکې سرونه یې سرتور کړل، د رحمت فرشتې لاړې ووتې چې ټال یې دیکه ورکړه ټال ولقی. دا یاد ساتئ. ګورئ زمونږ د علاقې او زمونږ په وطن کې ښځو ګوره ډېره بیا بې حیایي شروع کړې ده. نری جامې، نری لباس، سرتور، دوپټه نری، په کور کې هم په بازار کې هم په لاره هم په دکانونو کې هم دا ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده. د رحمت فرشتې هغه دی ته نه دي، د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي، د رحم نه راځي. ابراهیم علیه السلام چې ټال له جوټه ورکړه د اور میاشت یې ورغورځه. خو چې کله دی اور ته ځي که نه نو فورا حضرت جبریل علیه السلام وله راغی. زه دله راغلی الله له لاړ. یا الله ستا هغه بنده چې نن په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې په سچه ستا نوم دقه یو بنده دي، بل څوک نشته. الله اور ته غورځېږي او د اور مرګ خو خطرناک دی. الله دا خو به سوځېږي. یا الله دا خو بچ کړي. الله ورته وایي چې تاسو لاړ شئ که څه امداد ورسره کولی شئ وکړئ ورسره، خو د هغه نه تپوس وکړئ، د هغه بې تپوسه نه. جبریل علیه السلام راغی ما ته ووایه ما له الله دومره طاقت را کړی دی چې دا غرونه به ورسره اوالم د دې خلکو به دا سرونو به یې کښېنو او دا اور به م مړ کړم. هله شا به څه وکړم؟ حکم کوه. الله تعالی را لېږلی وایي تا نه سوال نه کوم، د یو الله نه به سوال کوم. یو الله مې شته که وی ښه الله نه سوال وکړه نه که نه وي د هغه ما ته ما حال الله ته معلوم دی. زه خو د هغه ذات عبادت ته خلک بلم چې هغه هر وخت مایني او زما په حالت هر وخت خبردار دی. خلکو ته دا وایم نو زه به نه کوم د الله نه سوال. میکائیل علیه السلام راغی ما ته الله د باد او د باران اختیار راکړی. که ستا خوښه وي نو به زه باد راولم او دا اور به اوچت کړم او له دې ټولو کافرانو نمرودیانو په دې کورونو کې به یې وردن نه کړم او وبه یې سوځوم پې او دې اختیار هم الله راکړی دی څو ورځې راولم باران به پې وکړم او مکمل دا اور به مړ شي. وی نه وی ګوره مه کوه ما ته ووایه. وی ستا نه خو سوال نه کوم. وی ښه الله ته ووایه که نه. وی نه الله اعلم بحالي، الله زما په حال خبردار دی که الله نه ولې سوال کولی الله معنی نیست. یو فرشته راځي دی ورته انکار کوي. الله ته هغې په جړه یا الله موږ نه خو نه غواړي امداد. الله ته راته حکم وکړه که نه پروردګاره ته راته حکم وکړه چې زه امداد وکړم. وایي نه بس که هغه وایي خو ډېره ښه ده، که هغه نه وایي زه څه نه زه غږ نه کوم. خو چې څنګه اور ته ورلړه که رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي وقلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم. ای اوره ګورې په ابراهیم علیه السلام مکمل یخ شه هسې نه تکلیف ورته ونه رسېد او یخ هم داسې یخ نه هسې نه که یخ شي او لکه د دې یخو ملکونو غوندې یخني پرې رانولې د یخنۍ راته خراب نه کې. سلاما معتدل چې نه به ډېر یخ نه به ډېر ګرم وي چې ور ویې غورځو او بدبختانو ظلم دا کړو چې جامې هم تېستې وې بیا چې څنګه اور ته ور وغورځېده بس فورا په اور کې فرشتې ورته راغلې. حضرت جبریل علیه السلام ورته د ریخمو یو کمیس راوړه د جنت نه. هغه د ریخمو کمیس یې ورته ور واغوست د ریخمو او دې ښه مزېدار خشته ښکلې په هغه اور کې په مزه او په اطمینان باندې کېناست. بلکې بعضې مفسرین ما یو تفسیر کته هغې کې لیکلي دي چې رب العالمین په هغه اور کې ورته د خوږو بوچینه را پیدا کړه او یو تفسیر کې دام لیکلی دی چې رب العالمین په هغه اور کې ورته د انګور یو بوټی زرغون کړه. چې الله کوي نو الله کولی شي که الله طاقت دی. هغه ځای نه ورته نمرود ګوري خدایه دا څو شو. نمرود په زړه کې وایي داسې کېږي د هغه لور ده. دا هم یو مفسر لیکلی دی. هغه ولې د هغه ځای نه اواز ورکوي هو ابراهیمه څه چل دی دا چا در سره وکړل؟ وي دا هغه ذات را سره وکړل کوم ذات چې زما خالق او زما مالک دی.
هغه ذات چې هغه یو ذات دی هغه شریک نه لري. دا په ما هغه ذات ګولې ګلزار کړ. وی دا ذات په ما سره هم امداد وکړي؟ بالکل. وی که ته دغه ذات یو منې تا سره به م امداد کوي. مفسر لیکي چې هغې هغه ځای کې کلمه ووایي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ابراهیم خلیل الله. د دې خبرې کوي کوم چې الله یو دی شریک نه لري. او حضرت ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی، د الله پیغمبر وی راټوپ کو. هغې بیا اور ته هم دنګلي. د ابراهیم علیه السلام ځان سره نیولې هم ده، ماشومه بچی ده. اور غرغنډې وی وی وی. داسې اور دی چې هر چا پکې ساه اخیستې ده. او حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې حیوانات هم الله ته پزاري. حیوانات څه دي؟ دا مارغان چې یا الله ستا یو ډېر نږدې مقرب بنده دی په اور سوځي. خو په دې حیواناتو کې یو حیوان دی چې هغه د ابراهیم علیه السلام د دشمنانو مرسته کړې ده، د ابراهیم علیه السلام سره یې ظلم کړی دی. هغه دا سور سرک دی. سور سرک کربوړی نه دی؟ دا چرمخکۍ نه ده ګورې ښه. دا زمونږ په دیوالونو کې چرمخکۍ ګرځي، دا نه ده. هغه دا سور سر والا د چرمخکۍ په شکل دا چپکلي ورته زمونږ د اردو دا مفسرین لیکي چپکلي، خو هغه دا نه ده. هغه عربی کې سامع برسم ورته وایي. هغه دا مونږ ورته سور سر وایو. په دې دغه کې غنو منو کې په دې لارو کې منډې تړلې وای. د چرمخکۍ نه لږ غوندې ډبل دی او سور سرک ورته وایي. بالکل. نو کربوړی متغالبا وایي. نو هغه سور سر لري. دې به ته چل کوو، ده به پوکي واله. خدای ته وګوره نو ته اور ته نږدې کېدی هم نه شي، نو پوکې ستا څه فایده رسوي. لورې به ولاړو اوف به یې کوو چې دا اور ورپسې ګرم کړو. لرې نبي علیه السلام فرمایي چې دغه سور سر والا وینئ نو په لومبي غزار به یې وجنئ. او کوم انسان چې په لومبي غزار مړ که د هغه دومره ثواب، که چا په دویم مړ که د هغه ورپسې کم ثواب، که چا په دریم مړ که د هغه ورپسې کم ثواب. دا به وجنئ دغه سور سر والا. د پکې خپل وس کړی دی. هغه وي د خوارې دغه لا به دې نوکارې وي. خوارې پیشو وي لا به دې نوکارې وي. رب العالمین پې هغه اور ګلې ګلزار کړ. الله د اور نه راوویست. خو چې د اور نه راووته نمرود خو پوه شو چې اوس خو سره د هېڅ هم نشم کولی. پوه شو چې دا واقعي د الله پیغمبر دی. خو که د پیغمبري منمه خو زما دا خدایي او زما د هر څه ختمېږي. او پوه شو چې د سره څه نقصان هم درته نشم رسولی. که ورته رسومه دا خو د ډېر لوی صفت خاوند معلومېږي. بس هوښیار بادشاه ورته وایي دا مهرباني وکړه چې زما د وطن نه هجرت وکړه، زما وطن پرېږده. ابراهیم علیه السلام په عراق کې اوسېده، د بابل ښار کې پیدا و. عراق کې اهل فدان د علاقې خلک وو، د قومو لکه زمونږ پښتانه یوسفزی او محمدزی دا قومونه دي. بعض د هغه ځای نه ورته زما وطن پرېږده. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټې به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. نمرود بادشاه ورته وی چې زما دا وطن خوښ کو چې کم خوازې نو زه د خپل وطن کې نه پرېږدم. حضرت ابراهیم علیه السلام وی ډېره ښه ده. نو د خپل تره لور ساره رضی الله تعالی عنها او یو ورواره حضرت لوط علیه السلام دوی په ایمان راوړی دا ورسره شو او د عراق د بابل علاقې نه را روان شو. دوی خو راووتل. خدا یاد وساتئ چې د پیغمبر وجود په هغه قوم کې د الله رحمت یې ګورئ. قرآن حکیم کې الله فرمایي وما كان الله معذبهم وانت فيهم. څنګه دی وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. غالبا دغه آیات دی. نبی علیہ السلام متعلق الله قرآن کې فرمایي وي ترڅو چې ته په دې مکه کې موجودې دي له به عذاب نه ورکو. چې ته په کوم قوم کې عذاب به له نه راځي. پیغمبر چې کوم قوم کې په هغه قوم عذاب نه راځي. چې پیغمبر ته وځي بیا په عذاب راځي. د پیغمبر وجود د هغه قوم دپاره ډېر لوی رحمتي. لوط علیه السلام چې تر څو قوم کې عذاب نه راته، چې کله الله د عذاب اراده وکړه وایي ته دې بار وځه. نوح علیه السلام چې تر څو قوم کې عذاب نه راته، چې د عذاب اراده وکړه وایي ته کښتۍ ته وخیجه.
دوی پیش او بیا زه پویشه. نو ترڅو چې پیغمبر په یو قوم کې د الله رحمت ته پیغمبر په هغه قوم الله عذاب نه راولي. نو نمرود او د هغه قوم د ابراهیم علیه السلام د برکت نه د عذاب نه بچو، او چې ابراهیم علیه السلام ته ووت عذاب پرې راغی. نو دوه څیزونه دي، یو پیغمبر چې یو قوم کې عذاب به نه راځي، او دویم چې کله یو قوم د الله نه بخنه غواړي استغفار کوي نو دی باندې عذاب نه راځي. وهم یستغفرون، چې کله یو سړی ویریږي چې په ما د الله غضب راځي، یا زما په دې قوم، یا زما په دې کور، یا زما په دې بچو، بس استغفار لدی زور ورکی. ځکه دې زمانه کې پیغمبر شته دی نه، استغفر الله دې څومره زیات دی نو هغه مره دی وی د الله عذاب به نه راځي، الله قهر به نه راځي. دوه وجې دي. الله قرآن کې فرمایي نو ابراهیم علیه السلام چې ووت نمرود ډېر زیات غصه شو، او خلک یې سیبه ویرول نورم چې دا خو د خلکو د ابراهیم علیه السلام دا معجزه ولیده، دا مسلمانان نشي. نو خلک یې ویرول چې د ما نه زورور څوک نشته، او قتل و قتال هم شروع کړو چې څوک به لږ مخالف وجبه. تر دې حده پورې یو ځل راووته، وی په دې ځمکه دا خلک یې راغونډ کړل، په دې مخ د ځمکه زما نه زورور خدای څوک شته؟ خلک ورته وی نه. وی ابراهیم خو وی علیه السلام چې په اسمان کې بل خدای دی. همیشاله که نه؟ او یو غشي لیندې راواغېستل وي د ابراهیم هغه خدای ولم، العیاذ بالله. دا سرزوري ده که نه؟ هغه ولم، العیاذ بالله. غشي واغېسته او بر اسمان ته وویشته. چې ویویشته نو الله پاک دله یو دې خطا کو، هغه شی ولا الله په وینه رنګ که او واپس یې ولا راولېږه. الله خو هر ځای کولی شي چې واپس غش راغی په وینه رنګ دی. ودې لیدل د ابراهیم هغه خدای چې جنګ مې ورسره وکړه هغه مې هم دغه دی ځای ته ورسو. عیاذا بالله. څومره ستغه او سپکه او د بېادبۍ الفاظ د کفر خبره. دا ضد ما نه طاقتمن څوک شته؟ الله یې ودرېږه چې ستا ته د خپل طاقت وښیم. د الله د یو رکوټي لښکر مقابله څوک نشي کولی. د ابرهه لښکر د توتکرو په ذریعه رب العالمین نیست و نابود کړ. الله ذوالجلال د دې نمرود د پوزې ته ماشې وردن نه کړ. مورخین لیکي تاریخدانان چې هغه ماشې موی په خپه ګوډو ماشې وردن نه شو، د تندي ته د سپېمو د سر ته یې راورسېد. څومره چې هغه مزل کولی شو دننه په د سپېمو کې د سر ته راورسېد. ډاکټران د دنیا علاجونه کوي نه جوړېږي، طبیبان علاجونه کوي نه جوړېږي. اخیري علاج یې ورته دا وښو چې یاره بس یو کس ځان ته کېنوه چې تا له دې دی له ټسار درکوي نو بس ټیک کېږي به که نه ټیک کېږي. نو ځان ته یو نوکر کېښود او سپلی وله ورکړه چپړه، هغه به وله د تندي له دې سر له غزارونه ورکول نو د ماشې هغه حرکت به نو لږ بې وجود په قلارو. او چې کله به یې هغه د سپلی غزار بند شو نو بیا به یې چغې کړې سر مې خوږېږي او بنګار دی او تباه شو. هغه ماشي 40 ورځې په دغې عذاب کې مبتلا و، نه خوب و نه ډوډۍ وه، او چغې یې والې په 40مه ورځ رب العالمین مردار کړ. دې د خدای مقابله کوي، د الله مقابله څوک کولی شي رونو؟ خرمستي خو مونږ خلک کوو، ځان پسې خپې به راکاږو، پیغمبر پسې به هم کنځل کوي خلک، خدای پسې به هم کوي، فرشتو پسې به هم کوي. څوک د قبر عذاب به نه مني، څوک به یو کوي څوک بل. لیکن کله چې د رب العالمین معمولی غوندې عذاب پرې راغی، لږ د خېټې دستونه پرې رالل، قسم دی د خلکو دا چغې به ته بیا واورئ، چغې به بیا واورئ. نه هغه نمرود رب العالمین تباه که هلاک یې کړ، ابراهیم علیه السلام ته لاړ. خو ما تاسو ته په اول کې ویلو چې په پیغمبر ګوره امتحانات راځي. هر پیغمبر باندې په دنیا کې لوی لوی مضبوط امتحانات راځي. 3 واړه روان دي، د تره لورې ده او لوط علیه السلام دی، او د تره لور باندې نکام تړلی د هغې بیبیم ده. 15 کالو عمر و چې د عراق نه هجرت وکړو، د 15 کالو په لاره باندې بورې وتل. یو بادشاه د مصر ته کم خوازي د الله په حکم شام ته روان دي، کم ځای کې چې بیت المقدس دی اوس هلته روان دي، الله حکم دی هلته ځه. لاره کې مصر ښار راغی. د مصر په ښار کې یو ظالم بادشاه دی، د هغه بیل د ظلم طریقه ده. هغه په دې لارو کې د خپل پولیس والا او سپایان او کاردار خواره کړي،
وی که چا سرم خشته ښکلې ښځی نو سړی جیل کې اچوي او ښځی مال راولي. د هغې ظالم دا ظلم. او تپوس ترې کوی که دا د ده ښځی دا میړه والا وجنې، او که ښځی نی خورې وي نو بیا یې وجنې ما. خورې ده خو چاله به یې په نکاح ورکوي، څوک به یې ساتي که نه، نو بس ما سره وي دا ښځی دا خورې که نه. او دې شړی حضرت ابراهیم علیه السلام چې مصر ته راغی خبر شو چې داسې غلطي وشوه، حالانکې بی بی ساره رضی الله تعالی عنها ډیره زیاته خوبصورته ښځه وه. په ټولو علاقه کې په دې عربو کې او په دغه دور کې د بی بی سارې نه خوبصورته بی بی بله نه وه. خلکو یې څه غلطي دې وکړه په دې لار رالې. ولې؟ وی د مصر دا بادشاه دی، او دا بادشاه خو ډېر ظالم او جابر دی، دا خو بادشاه خو اوس در نه دا ښځه اخلي، او یوازې دا ښځه اخیستل نه، ځکه ښځه چې اخلي خو خاوند وجني، بیا تا به هم مړ کړي او ښځه به هم در نه واخلي. یا الله اوس څه وکړم؟ ښځې ته یې وایي داسې کار دی، یو خبره به کوو، د الله نه به یو سوال کوو، دعا به کوو، الله ته به زاري کوو. یو خدا شوه. او بل دا دی چې دې بادشاه ته ته ور مخامخ شي نو ته به دا مهرباني کوې چې نن په مخ د ځمکه زما او ستا نه بل څوک مسلمان نشته، یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې، ما او تا دواړه مسلمانان یو، بل څوک مسلمان په مخ د ځمکه نشته. او مسلمان د مسلمان روري او مسلمان ښځه د مسلمان سړي خوري، نو ما او تا مسلمانان یو، په د مسلمانۍ رور او خور یو ما او تا. نو که چرته دا بادشاه در نه تپوس وکړي چې دا ابراهیم ستا څه دی، نو ته ورته ووایه چې دا زما رور دی. ګوره دروغ خبره هم نه ده. ټیک ته زه د خاوند یم، په اعتبار د زوجیت او نسب کې خو ما او تا د یو بل نه لري، او ته مې ښځی د خاوند یم حقیقتا. خو چې لرې نسب ته ګورې او یا د مسلمانۍ حالت ته ګورې، نو مسلمانان ټول خپل منځ کې رونه خویندې دي، نو دغه له راوله چې دروغ کې را نه شو. همدقسې حدیث کې تصریح ده، وی ته چې دا مې رور دی، نو باقي به د الله نه سوال کوو. که ته چې دا مې خاوند دی، نو بیا ګورې دا ظالم دی، دا خاوند وجني، دی جیل کې واچو. څه دی دا مې خور ده، دیني خور ده، نو دی بوته او جیل کې واچو. او حضرت ساره رضی الله عنها ډېره خوبصورت ده، خشته ښځه ده، اجمل نساء العرب. په عربو ښځو کې دې نه بهترینه خشته بله څوک نه وه. دی بوتله بادشاه له، د بادشاه نوم سنان و سنان، او دا سامیو د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې و. او د مصر بادشاه ته به فرعون وی. دا فرعون د مصر د یو خاص بادشاه نوم نو. د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و د مصر بادشاه، د هغه نوم ولید ابن مصعب و. فرعون د هغې یو لقب و، هر یو ته به فرعون وی. نو دغه وخت کې چې د مصر بادشاه کوم فرعون و، د هغه نوم سنان و. او د نوح علیه السلام د سام زوی په اولاد کې راته، چې څنګه حضرت ساره رضی الله عنها ورو رسوله، او دوی په یو خاص کوټه کې داخل شو. رب العالمین د حضرت ابراهیم علیه السلام ته هغه منظر داسې ښکاره کړ لکه د شیشې نه بار چې یو انسان یو بل انسان ته ګوري. داسې رب العالمین دا د دې خو نظر بند دی، جیل کې پروت دی، او هغه جیل ورته الله داسې کړ چې دا په کومه کوټه کې لرې بادشاه په خپل محل کې حضرت ساره رضی الله عنها ځان نه بوتلې ده، خو داسې ورته ښکاري لکه سړی چې یو شیش محل کې پروت او د شیشې نه بار ورته کوم شی ښکاري. ولې الله دا ساره اوس بچ کوي د هغه بادشاه د چال نه. نو که سبا دا بیبي ورته ووایي چې نه زه الله بچ کړم، بیا به نه د په زړه کې یو وهم به لکه به یو سوچي چې دا بیبي جوړ ما ته رښتیا نه وایي، نو پرې چې دا منظر په خپلو سترګو ویني. حضرت ساره رضی الله عنها فرمایي چې بادشاه څنګه ما ته راغی، بدبخته بادشاه او کله ما ته لاس را نږدې کو، ما وی یا الله زه خو ستا باندې زما ایمان دی او ستا د پیغمبر بیبي ما، الله دا خو زما غټه بېعزتي ده، او دا ستا د هغه پیغمبر بېعزتي ده چې پروردګاره پرون دې اور کې بچ کړی دی. د هغه پیغمبر بېعزتي ده رب العالمین. نو یا الله ما خو د دې ظالم کافر د دې سکیم نه بچ کړې، خو چې دا دعا مې څنګه وکړله د ما ته لاس راوړه، پروردګار په دې لاسونو په دې خپو شل کړه، پرېوت. نو چې پوه شو پرېوت، نو هغه پوه شو او دا خو څوک نیکه ښځه معلومېږي.
څوک ولیه د نیک بنیادم معلومیږي. یاره بس صاحب معافي غواړم، بیبي ما معاف کا، بس ما ونه پیژندې ته څوک یې؟ زما دغسې خاوند دی د الله پیغمبر، بس ما معاف که جي، معافي غواړم. او چې ما الله جوړ کې اسم درته نه وایم او عزت سره دې رخصتوم. او د پیغمبر بیبي ده، پیغمبر څنګه خدا ترس دی، په مخلوق باندې رحم راځي، دیم په مخلوق رحم راغی. یا الله که زما په ګناه دا بادشاه نیولي، الله زه ورته عفو کوم، ته م ورته عفو کو، ته بچ کا. سړی ټیک شو چې پاسېده، هغه لکې بیا راغل چې دا جوړ هسې په ما څه چل شوی و. لکې خو هغه شیطاني وسوسه او چال پروت دی که نه. بیا دې پسې په غلط نیت را پاسېده، چې را پاسېد دی بیا د الله نه سوال وکړه، یا الله یا پروردګاره ګورې زه د هغه پیغمبر بیبي مه چې اور کې دې بچ کړی دی، او الله که دې بدبخته د ما بېعزتي وکړه پروردګاره دا زما د هغه پیغمبر بېعزتي ده. الله پتا ایمان مې راوړی دی او په مخ د ځمکه ګورې موږ صرف 3 مسلمانان یو. الله زما حفاظت وکړي. بیا چې د قص کو بیا پرېوته، په لاسونو خپو بیا فالجو و پرېوت، لاس شل شو، خپې شلې شوې. بیا ورته معافي شروع کړه، بیبي ما نه غلطي وشوه، بس بیا به نه کوم. دې دله مې معاف کا، آیندله مې توبه، ما ونه پېژندې، ما باندې خواهشاتو غلبه وکړه، بیبي معاف مې کا. بیا د پیغمبر بیبي ده، بلکل دې معاف کوم، غلطی د پاسه دې معاف کوم، زما معاف کړې پروردګاره که زما په ګناه دې نیولي، ته معاف کو، الله دې معاف کوم. بیا ټیک شو. بیا پیغه وسوسه او هغه خواهش ګند یې په دې ذهن کې پروت و. دا مونږ خلک که بار بار توبې وباسو که نه، هغه شیطان او هغه نفس او هغه خواهش بیا په دې زړه کې پروت دی. بیا هغه خواهش او ګند یې په دې زړه کې پروت دی چې جوړ شو، بیا ورپسې ور روان شو. هغې بیا د الله نه سوال وکړو، دی بیا په دې لاس وخپوشل شو په ځمکه، دې دل دغه مضبوط درځې وخوړه، دیوال له سر لار یو ډقې وکړو. بس وی بیبي دا مې 3م ځل دی، بیا به دنه دعا نه کوم، بس په دې خپو درته لاسونه ږدم د خدای دپاره. خوا که پلیت لاس چې زما خپله راونړی، د خو د پیغمبر بیبي ما اسخا لاس ماله راوړی، ما معافي غواړم، لاس مې کار نه کوي رپي، خو د خدای خاطر وکړه معاف مې کوې، ښه بیا مې معاف کړې، پروردګاره ما معاف کړه، ته معاف کا. پاسې جوړ شو، چې جوړ شو بس بیبي ته څوک یې؟ زه معافي غواړم، سر یې ښکته کړه، تا ته نیغ نیغ ګورم هم نه، زه پوه شم ته څوک یې؟ د ابراهیم علیه السلام د پیغمبر بیبي ما. ابراهیم څوک دی؟ ابراهیم د عراق د بابل ښار اوسېدونکی دی، د آزر زوی دی او د نوح علیه السلام په اولاد کې دی. او موږ سره داسې واقعات شو، داسې وشو، داسې ټوله قصه یې ورته وکړه. او بیا هغه بادشاه د عراق زما خاوند په اور کې واچو، الله د اور نه بچ کړ، اول نه اخره پورې قصه یې ورته وکړه. د پیغمبر بیبي منو، بس خدای دپاره ما پرېږده، نه نه پرېښودل خو دې خود دي، بلکل دې پرېږدم، خو زه ستا نه متاثر شوم، ته ډېره نیکه ښځې، ته ډېره ولیې، ډېره پرهېزګاره او ستا معلومیږي دا چې الله د باندې ډېر زیات مهربانه دی. بیبي تاسو خو د ما نسب خپل وختئ، ځکه دیم د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې اسامی النسل و، تاسو خو د ما نسبن خپل وختئ. خاوند دې کم ځای دی؟ خاوند جي تا جیل کې اچولی دی، فورا یې حکم وکړه خاوند ورته پرېږدی، دیم پرېښوده او خپله لور حضرت هاجره رضی الله عنها د خدمت دپاره ورته وقف کړه. دا زما لور، دا ځان سره واله، بخاري کې حدیث دی، دا ځان سره واله او دا د خدمت دپاره ما تعالی درکړه، ستا خدمت به کوي، ستا د خاوند خدمت به کوي. نسبن دا بادشاه تاریخ لیکي د ابراهیم علیه السلام په نسب کې شریک و. پوه شو چې دا خو جلیل القدر پیغمبر دی، ټول واقعات یې واورېدل، د نمرود او دا ټول، او په خپلو سترګو یې رسولیدل. خوشحاله د حضرت ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام لراله، ورته وایي زه خو الله د هغه ظالم کافر بادشاه د هغه مکر نه بچ کړم، او ما له خو خدمت له دا جینۍ راکړه چې دا به ستا او ستا د خاوند خدمت کوي، او زما په دې بادشاه کې چې کوم ځای تاسو اوسېږئ تاسو ته اجازت دی، سم په کاري د خزانې نه تاسو له در کوم، ستاسو به پوره مونږ عزت کوو. حضرت ابراهیم علیه السلام او ګورې زما د قسمي خاونده هسې نه په ما بدګمانه نه شي، ګورې ما له الله بلکل د هغه بادشاه نه امن را کړی دی او زه خدای محفوظ ساتلی. ابراهیم علیه السلام ورته وایي بیبي ښځې هېڅ فکر مه کوه، ستاسو ټول منظر ما ته رب العالمین په دغه سترګو ښودلی دی، ما لیدي دی، قسم مه خوره، ما هر څه لیدي. هغه هاجره رضی الله عنها ځان سره روانه کړه. دلته نه اوسېږو؟ ابراهیم علیه السلام ته دلته نه اوسېږو؟ نه دلته نه اوسېږو، موږ دې کلي نه لږ مخکې بل ښار دی، دلته ځو، شام ته ځو، بیت المقدس ته ځو.
ما ته الله چې کوم ځای ښوولی دی. یاره سړیه زما خو بچي نشته او ستا هم بچي نشته، نو که دې خوښوي دا د بادشاه لور د خدمت لی راکړې ده درته په نکاح نه کم. ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه ده او ما هغه هاجرې رضی الله عنها باندې د ابراهیم علیه السلام نکاح وتړلی شو. الله ته سوال کې رب هب لي من الصالحین، یا الله مال یو صالح پاک بچی راکې، پاک بچی. الله وی زما ور دعا قبول کړه. دی رالل د دغه ځای نه یو بل کلي باندې را تېر شو، بلا ګډې دي ورسره، چیلې دي ورسره، په لارې ځان له انتظام کړی دی. الله ورله دا مهرباني هم کړې ده. یو وادي السبع یو کلی و، هلته کې دمه کوله، چې هلته دمه کوله خلک ورپسې را پاڅېدل، بلا چیلې دي دي ګډې دي، زمونږ ټول پستونه یې خوړل، زمونږ اوبې رانه خلاصې کړې. زه کا کاره دې نه چې د بل خوا ځه. حضرت ابراهیم علیه السلام مې ډېره ښه ده، سارې ته ویل چې ځو مونږ خو څه مودې دپاره یې څارو، په لاره کې دا خلک ځي دا ګډو چیلې سرې نو چې کوم ځای کې ګیاګانې وي او باران یې هلته څه دمه کوي، ځه چې ځو ته چې لاړل پروردګار په خلکو قات راوسته. ګوره ما راته وختي وي چې د پیغمبر وجود په یو ځای کې د الله رحمت یې قحط پرې راغی، کویانو کې اوبه چشوې، چینو کې اوبه چشوې. قوم چې کوم مشهور هغې وي یاره دا هم څه غلطي وکړه، دا کوم بابا چې مونږ کې اوسېده دا ډېر د برکت خاوند و. معلومیږي دا چې زمونږ دا ګیا او زمونږ د اوبه د هغه د برکت و. ورشی را پیدا کې واپس یې راونه، د پسې منډې ووالې په لاره یې رونیو. بابا مه ځه، ته دلته مونږ سره اوسېږه، ته چې وی زمونږ مالونه مو ډېر وو او زمونږ اوبه هم ډېرې وې او په مونږ بارانونه کېدل، ګیاګانې هم ډېرې وې، او چې ته ووتې هغه هر څه ختم شو. وی نه بس زه د نو سره وتې یم، زه تاسو سره مستقله سم نه اوسېدم، خو څه موده پس به د نه وتم. او زه دا یو چیلی والی یو ګډه دی وله ورکړل، وی دا ځان سره وساتې، الله به دا خپل برکت در باندې را برابر کړي. هغه ګډه چیلی هغه قوم له ورکړه، رب العالمین د ابراهیم علیه السلام د هغه ګډ چیلی د برکت نه بیا په هغوی هغه برکتونه راوستل. هغه اوبه هم خدای پوره کړی، هغه ګیاګانې هم خدای پوره کړی، هغه مالونه هم خدای برابر کړل. برکت نه به څوک چې کوم دی منکر شي، د پیغمبر برکات وي، د پیغمبر د برکت نه خو چې څوک منکري، د الله د برکت نه څوک منکري، دا مسلمان نشي پاتې کېدی. د پیغمبر لوی برکت معجزه ده، زمونږ د نبي علیه السلام لوی برکت د الله قرآن دی. نو چې دې نه یو سړی انکار کوي دا به مسلمان کوم ځای پاتې شي؟ دا مسلمان نشي پاتې کېدی. برکت خو خیر ته وایي، لوی خیر ته وایي، برکت زیادت ته وایي په عربی کې. نو الله د پیغمبر او د نیکانو خلکو په نورو برکتونو الله مسلمان له خیر ورکوي. دواړه را روان دي او د بیت المقدس دا خو نو په هغه وخت کې دا چې کوم ځای ښار د شام دلته کې راورسېدل، او د شپږو اتیاو کالو په عمر کې رب العالمین حضرت ابراهیم علیه السلام له د هاجرې نه د کشرې ښځې نه یو بچی ورکړ، او هغه بچي له نوم کېښود اسماعیل. ایل په عبرانی کې الله ته وایي، الله ته، او اسم عربي لفظ دی اسماعیل. یا الله زما دا دعا قبوله کړي. دعا به وکړه اسماعیل، یا الله زما دعا قبوله کړي. لکه مونږ وایو آمین، آمین هم په عربی کې په معنا د عجب د عجب دعوتي، یا الله زما دا دعا قبوله کړي. دا به وي. نو چې بچی پیدا شو نو پروردګار ورته بچی ورکړ دی د شپږو اتیاو کالو عمر و دغې وخت کې اسماعیل علیه السلام. نو خوشحاله شو، نو مقې وله نوم کېښود، اسماعیل یې ورته نوم کېښود. خوبصورته بچی الله ورکړ، بوډاوالي کې الله بچی ورکړ. حضرت ساره پریشانه شوه، خفه شوه، خدای دا څو شو؟ د هاجرې بچیو شو او زما بچیو نه شو. نو ښځه اسم چې اولاد یې نه خپی، او چې بیا د بن اولاد یې وشي او د دیني، نو بیا په دې باندې ډېر زیات خپی. الله زما بچی نشته، هجرت خو ما کړی دی، واقعي لویه قرباني کړې وه. څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار پرېښود، قوم یې پرېښود، نسب یې پرېښود، کلی یې پرېښود، دقه رنګې ورسره بیبي سارې رضی الله عنها هم خپل قوم پرېښود، پلار یې پرېښود، وروڼه یې پرېښودل، تربوران، کلی او صحرا او دشت و بیابان ورسره ګرځېدل. رب العالمین د هغې بیا دعا قبوله کړې ده، خو لږه څه موده پس. نو د بنو یو بل سره خامخا روانې راځي. حضرت ساره رضی الله عنها د هاجرې په منځ کې اختلافات پیدا شو، روانه جوړه شو. اوس دا په ابراهیم علیه السلام باندې بل امتحان اوس د الله طرف نه راځي، او په دې امتحان پسې د الله ډېرې مهربانۍ دي شاته پټې، خو لا چاته ښکاري نه.
بل امتحان پر راغی دواړو ښځو منځ کې روانه شوه دې حده پورې روانې راورسېده چې ساري رضی الله عنه قسم وخوړه چې یا به دا دلته یا به زه دلته یم او دا به لړکې او داسې ځای ته به بوځی چې د ما سترګې نظر پې بلکل نه لګي او یا ما لرې کا ابراهیم علیه السلام چې سوچ کو خدای دا په بل امتحان کې واچولی شو مخکې د نمرود امتحان د پلار امتحان د قومو بیا ورپسې د مصر د بادشاه امتحان راغی هغې کې خدای الله کامیاب کړم دا اوس ورپسې بل امتحان الله دې کې به څه کوم ساره هم نشم پرېښودی ځکه قرباني کړې ده قوم او وطن او وروڼه ورسې پرېښې دي او دشتو بیابان صحرا کې را سره پیاده سفرونه وکړل او هاجر هم نشم پرېښودی د دې غریب هم څه غلطي نشته ماشوم بچی دی ورسره اسماعیل د دې سره څه وکړم فورا د پیغمبر کار دلته ښي چې الله سره یې رابطوي فورا یې رب العالمین سره رابطه وکړه یا الله څه وکړم وی ساره مه خفه کوه دا هاجره په یو اوښ سوره کا بچی مو سره واله ته مو سره په هغه اوښ سور شه او دا اوښ روان که چې کم ځای کې دا اوښ سم لاست او بیا نه پاسېد هلته یې کوزه که هلته یې پرېږده ته ترې راځه خو چې اوښ کم ځای سم لاست او بیا نه پاسي بس هملته کې دا بچي سره دا بیبي دې کوزه که او ته ترې راځه دی خیال و چې زه خو داسې یو میل لرې بی نو یو 2 میله لرې بی یو فرلانګ لرې بی الله څه ځان سره والم اوبه هم ځان سره والو یو تیلی کې په یو ګوتی کې ځان سره ستوان او کجوري مجوري سامان هم والم یو ګوتی ډکه کړه اوبه کې یو بتکې د اوبو ډک که او په اوښ 3 واړه سواره شو ښځه او خاوند ماشوم بچې روان شو اوښ روان دی روان دی روان دی هغه شام نه رب العالمین هغه اوښ مکې مکرمې ته راورسو د شپو نه د میاشتو مزلې پکې تېرې شو رارسېد مکې مکرمې مکه مکرمه کې چې اوښ کم ځای سم لاسته او کېناسته او بیا نه پاسي او چې پاسي نو بیا هغه ځای له راشي چې دې اوښ وشړي او ځکه لار باندې خو کېناسته خو بیا به پاسېد که نه دمه خو به یې کوله خو بیا به پاسېد سفر به یې شروع کړو دې نه مخکې سفر نه کوو اوښ به یې پاسه نو بیا به هملته راغې کې به ناست بیا به یې پاسه بیا به هلته راغې کې به ناست دا ځای معلومېږي چې الله ما ته غوره کړی دی دغه ځای نه کور شته نه آبادي شته نه انسان شته نه اوبه شته او دومره په میلونو نشته په میلونو اوبه نشته جدي دریاب ورسره خوا کې بیږي خو هغه هم تقریبا 48 میله لرې دی هغه دریاب هم تریخ دریاب دی مالګیجن تریخ دریاب خدای دا کوم ځای ته راغلو دلته خو فصل هم نشته اوبه هم نشته انسان هم نشته ته الله حکم و بس ښځه هم کوزه کړه بچی هم کوز که هغه توشدان د خوراک هغه تیلی مو ته کېښود هغه اوبه به تکې مو ته کېښود اوښې ده پړي نه ونیوه روان شو چې روان شو دا ښځه ورپسې ورله د دې لمنه یې کلک راونیو ابراهیم علیه السلام چېرته ځې مونږ د چاته پرېښود او ما خو څه کوې دا ماشوم بچی دی چاته پرېښود ته ته څه کوې ما دومره لوی جرم کړی دی څه غلطي مې کړې ده هغه دنیا نه دلته دې راروکه کړه څه چل مې کړی دی او بیا ښځه څوک ده د بادشاه لور ده د بادشاه کور کې لویه شوې ده نو چې یو نیازبین انسان یو د بادشاه کور کې لوی شي او داسې دشت و بیابان کې وغورځی دا چې ته ژوند تېرولی شي ابراهیم علیه السلام ورته بلکل غږ نه کوي که کوي خو جړا ورځي ورته مخ نشي راړولی کتې م ورته نشي که ګوري ورته بیا په جړا غږ نه کوي بس دې ته روان دی ښځې بیا ورمنډې کړې سړیه تا ته ویم که نه موږ دې دل چا ته پرېښودو او دا ماشوم بچی چې دا مینه به دې ورسره کوله او غېږ کې به دې راغېشته او ښکله او به دا چا ته پرېږدې موږ خو دا خیال و چې ته به راسره ته رانځې بیا واپس شام ته موږ به څه کوو دلته داسې ځای کې هم پرېږدې چې انسان د یو ځای کې هم داسې پرېږدې چې انسان خو وي که نه اوبه خو وي دلته خو هېڅ هم نشته بوټي هم نشته یو اونه وه باس چې دا کوم ځای کې دوی کوز کړي یو غټه ونه د ځنګلي ابراهیم علیه السلام سترګې د اوښکو ډکې دي کتې ورته نه شي بیا د مروا پورې ته لاړ دی بیا ورمنډه کړې سړي پوه یم که چاته خو د هوښیاره وه پوه وه ډېره هوښیاره وه وی الله امرکه الله درته حکم کړی دی پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی دی خو بغیر د الله د حکم نه یو کار هم نه کوي الله ته حکم کړی دی ابراهیم علیه السلام دا سر دقسې وړه نور غږ یې ونه کړ بس ښځې ته لاس نه پرېښود وی ښه خاونده په مخه دی ښه الله لا یضیعنا الله به موږ نه ضایع کوي بس چې الله حکم دی دا زما په الله ایمان دی په ښه عقیده او پوخ یقین مې دی په رب العالمین چې الله به موږ چېرته ضایع نه کوي
زه په مخه دی ښه ښځه راله بچي سره خپل کېناسته د هغه اونې لاندې او حضرت ابراهیم علیه السلام روان دی چې داسې ځای ته ورسېد چې شاته یې وکتل نو نه ورته ښځه ښکاري نه ورته بچي ښکاري نو یو غونډی ته وخته نو د الله نه سوال کوي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الله پوهې که فکر مه کوه چې دا کوم ځای دی دا ښځه او دا بچې پرېښودل دلته د ما یو بیت الله دی هغه بیت الله دی دلته چې د نوح علیه السلام په طوفان کې روان شوی دی دا د هغه بیت الله خوا کې مې پتا دا ښځه او بچې پرېښودل غم به نه کوې د دې حفاظت په ما دی لیکن بیا هم بچې دی ښځه ده الله ذمه داري مو اخېسته پریشانی خو وي که نه اړه کې غم خو شته یا الله خپل بچی مې پرېښودل هغه وادي کې هغه خوړ کې چې الله قابل کاشت نه ده نه پکې بوټې شته او نه پکې فصل شته عند بیتک المحرم الله تاوی دلته مې بیت الله دی ما خو نه لیده خو ستا په خوښه مې الله پرېښود ربنا لیقیموا الصلاة یا الله ورې ما خو پرېښودل که ما سره وې خو د ما ښځې م ستا مونځ کو ځکه ښځه چې نه کوي خاوند ورته شا مونځ کو او که دا بچې مې لوی شوي نو ما پې ستا عبادت کو په ښځه م ستا عبادت کوم پروردګار او په دې بچي به م ستا عبادت کوم الله زه ترې لاړم خو چې خدایه ګورې د خپل عبادت نه منې نه کې لکې ورته واچوه چې ستا عبادت کوي ګوره مقصد څه دی ربنا لیقیموا الصلاة خدایه زما اړوان دی خو بیا ستا عبادت کو زه خو تې تا رخصت کړم خو چې الله زه نه یم هم چې ستا عبادت وکړي فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم یا الله څوک وله راوله یوازې به څنګه ژوند تېروي اوبه به ختمې شي دي به څښکي خوراک به ختم شي دي به څه خوري فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم د خلکو وړونه ورته خدایه مایل کا څوک وله راوله پروردګاره زه خو ترې لاړم چې بل څوک ورزقهم من الثمرات یا الله دا خو داسې خاوره ده چې نه پکې غنم کېږي نه جوار کېږي یا الله میوې پې وخوره لعلهم یشکرون ستا د نعمت قدر به کوي پروردګار لاړ ابراهیم علیه السلام او الله دعا قبوله کړه یو دعا خو ټک په ټک قبوله شوه لږه یو څو ورځې پس او بله دعا یې الله قبوله کړه داسې اوبه رب العالمین په مکه مکرمه کې پیدا کړي چې دنیا ورته حیرانه ده ابراهیم علیه السلام لاړ لکه اسې تاسو سوچ وکئ چې په دې زړه به څومره لوی د غمونو غر بوج پروت و الله خو ول تسلي ورکړه خو بیا مغه د فراق او خدای پاک د اولاد د فراق نه مسلمان وساتي ډېره ګرانه خبره ده ګورئ نبی علیه السلام ورته ثمرة الفؤاد وي د زړه میوه ده وي بچې زړه میوه ده دې ته راغې ښځه یوازې ناست سره د هغه ونې لاندې هغه اوبه هم خلاصې شوې چې کم توشدان کې تیلی کې کم خوراک و هغه هم ختم شو چې مور خوراک نه خوري نو سینه کې پی مچ شي پی وچ شو په سینه کې اسماعیل علیه السلام ماشوم اوږې شو خوراک پسې جړا شروع کړه اوس چې مور ته بچې جاړي نو پلار لا بیا هم ګزاره کوي خو مور چېرته برداشت کولی شي هوږې دی اوس نه خوراک شته او نه اوبه شته دومره څه نشته چې یو ګوته لمده کړي او دې بچي له په دا خوله کې ومنډي دومره څه نشته او یاره دا ما یو ځای کې په خپله لیدي دي یو اسلام آباد کې یو زمانه کې هملته یو اکسیډنټ شوی یو اکسیډنټ شوی ول یو ډېر خطرناک اکسیډنټ شوی یو غټ ټریلر و یو سوزکې والې و هغه سوزکې لاندې یو کډې ته غورځولی و هغه ټریلر ډک و د باجرې هغه پې د پاسه ورغورځېدلی و مونږ وللو هغې کې چې څومره انسانان و 12 که 10 که 11 ټول مړو یو هم بچ نو یو شی پکې ما ولیده اوس هم چې رایاشي نو مې ډېر زیات خفه شي هغه سوزکین هغه شهیدان او هغه مړي راویستل ناسوزکي کې مخکې یو زنانه ناسته وه سره ماشوم بچی و او ډرایور هم مړ و زنانه مړه وه بچی هم مړ و خو چې کله یې روچت کړه او راویویستله ته یقین وکړه هغه ماشوم بچی د مور ځان ته رانږدې کړی او خپله ژبه یې د هغه په خوله کې منډلې وه په داسې حالت کې دې سوتې وه ما وی دا بچی دلته اوس چغې به اوبو پسې والي زنکدن هغه سخته کې بنده تږي کېږي دې تږي شوی دی مور بل څه نه مونې نو خپله لمده ژبه یې وله په دا خوله کې ایښودې ده په ځان نه نامړه وه ورسره نو چې بچی بیا مور ته جاړې او د مرګ چغې نو مور چېته برداشت کولی شي اسماعیل علیه السلام چغې وی ورته اوږې دی تږې دی دومره لوندوالي نشته
چې ګوته لمده کې او په خوله کې وله ورکي. را پاسېده یا الله اوس دې بچي سره څه وکړو. راله صفا غونډۍ ده ورته مخامخ غټ جبل ابي قبیس دی هغې ته خو نشي غتی. صفا دې غونډۍ ته ګورم مکه داسې نږدې څوکي په لاره چې د قافله تېرېږي لږې اوبه ته وغواړم یا غونډۍ ته ور وختې څوک نشته. نو روانه شوه مخامخ بله غونډۍ د مروال ته روانه شو. نو چې په کوم ځای کې ورته بچې ښکاري نو روزي تېزه ځي خو منډه نه و. یو چې کوم ځای کې یو خوړ دی پکې لاندې چې اخوړ له ورسېدله نو بچې به دې پناه شو نو منډه به یې کړئ. مروا ته ورسېدل یو خوا بل خوا ګوري که چې ته قافلې والې چې لږې اوبه تې وغواړم هلته څه نشته. بیا صفاله بیا مرواله اوه چکره یې ووالې. اوس ماجیان صاحبان چې عمرې له لاړ شي یا حج له لاړ شي صفا غونډۍ په دې منځ کې اوه چکرې وایي. نبي علیه السلام فرمایي دا د بېهاجرۍ سنت او طریقه ده. تر قیامته پورې رب العالمین هغه د هاجرې هغه منډې د الله خوښې شوې. منډې د اوبو په تکل کې او د قافلې په تکل کې منډې والے الله ته هغه ادا خوښه شوه مزېداره شوه. تر قیامته پورې در باندې لازمه که چې کم سړی 1,00,000 روپۍ ولګوي 1,50,000 روپۍ ولګوي او پیاده سفر وکړي تر بیت الله پورې خو چې د هاجرې په هغه طریقه هغه منډې ونه وایي نو حج بیا نه قبلېږي. هغه دا د الله خوښه شوه. مروا ته چې ورسېدله بچي جړه ختمه شوه. جړه نشته بلکل. چې ویې کتل یو مارغه د پاوا کې تاویږي را تاویږي په چغو شوه یا الله بچې مې مړ شو جړی ختمه شو. او مارغه خو اله راځي چې زما بچې مړ دی هغه ته غوښه ښکاري او مارغه وله راغلی دی په منډه سرګردانې را په منډه شوه را روانه ده. چې راله ګوري نو یو سړی ناست دی او چې اسماعیل علیه السلام خپې وی هلته اوبه پیدا شوي دي هغه سړی په لپه باندې اوبه رالي او اسماعیل علیه السلام له په خوله کې اچوي. حضرت جبریل علیه السلام الله راوستی دی هغه اوبه چې له خوله کې اچوي د جړا ورسره غلې ده. خو چې دا راله سړی غیب شو را منډه یې کړې. سړیه څه شوې ته څوک یې چې ویې کتل اوبه پرتې دي زر زر یې پکې ګوتې ووالې چې لږ غوندې دغه ته جوړ شي داسې ډنډ غوندې ته جوړ شي. اوبه په خوټ کېدو وې زر زر یې ورته غاړه راته وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرم او زم 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 مانا بند شه بند شه بند شه اوبو لږې اوبه داسې نه دارانه په دې بیابان کې خوري نه شي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي الله دې د اسماعیل علیه السلام په مور باندې رحم وکړي. که دې اوبو ته دا بندی نه وی اچولی دې د زمزم اوبو به د مشرق نه مغربه پورې دا دنیا سیراب کړې وه. هغې غریبې سره خو د خپل بچي غم و سودا وه. هغه د زمزم اوبه الله پیدا کړی. په لاره باندې یو قبیله تله جرهم قبیله همیشه به په دې لاره تلل د یمن نه را روان دي چې ویې کتل دلته مارغان تاویږي را تاویږي. قافلې والا یو بل ته وایي چې یاره مارغان خو هغه ځای کې چې کوم ځای اوبه دې باندې خو همیشه مونږ تېرېږو دلته خو چې ته مونږ اوبه نه دي لیدلې په میاشتو په مزل هم دلته اوبه نشته. یاره دا حیوانات چې تاویږي را تاویږي نو معلومیږي دا چې چینه دلته پیدا شوې ده. وګورئ قافلې خو پیاده روان یو ځای کې دمه به یې کوله چې وګرځېدل دلته یو څو کسه رالل چې ویې کتل اوس حضرت هاجره رضی الله عنها د بچی دی ورسره څه کوئ تر ویې ګورې مه راځئ ماله او که راځئ ګورې د اوبو له به ګوتې نه وړئ. هغې قافله ټوله راوستوې دلته یو ښځه راوسره ماشوم دی اوبه دي ورسره چې هغې رال قدرتي رب العالمین د هغې ماشوم سره مینه پیدا کړو. دا خو د الله کار دی. وی یاره مونږ د سره دلته دیره کېږو وی زه به م پرېږدمه دیره شی خو ګورې اوبو کې به ستاسو کار نی که سکی سکی دی خو کوی به ګورې زمئ وی ډېره ښه د کوی دستئ مونږ په کوی څه کوو خو چې ته ته اوبه سکوله را کوې بلکل ته اوبه سکوله وړی. هغه قبیله وله الله راوستله جرهم قبیله هغه ورسره آباده شوه. خو مقه ځای کې ځان له کورونه جوړ کړل. بي بي هاجرې هم ځان له کور جوړ کړو او ابراهیم علیه السلام به کله کله خپل بچي له چکر و. یو ورځ راځه بچي په غېږ کېله بیا کال پس راځه 6 میاشتې پس راځه 2 کاله پس راځه د خپل بچي حالت یې معلومول. 14 کاله ته بچي ورسېد د 14 کالو شو. د 14 کالو ماشوم نابالغه خو منډې تړلی وی. دا میاشت را چې کومه د ذوالحجې میاشت د دې 8مه شپه را ابراهیم علیه السلام خوب ولید چې خوب یې ولید الله ورته په خوب کې حکم کوي اوس بل امتحان راغی هغه د دې نه سخت
د اور نه دا هغه دا بل امتحان سخت چې ښځه بادشاه نیسي، ځکه د انسان دپاره غټه بېعزتي ده. د هغې نه دا بل سخت چې بچي او ښځه دشتو بیابان کې پرېږده. اوس د هغې نه سخت امتحان راغی. الله ورته خوب کې حکم وکړه دا بچی دی حلال کا. الله اکبر. که څوک درته و چې د بچي نه دا ګوته پرې که پرې به کې سوال نه پیدا کېږي پرې به که راته و چې د بچي نه معمولي غوندې په دې چاکوپي یو کرښه راکاږه ډاکټر خپل بچي له ستن نشي وایلی، پردي له بوی خپل له نشي وایلی. وایي دا بچی دی حلال کا. او اسماعیل هلته ولا خدای بل بچی مو ورکړه. بیبي اسماعیل هم خدای خوشحاله کړه. 3 کاله د نه کشر حضرت اسحاق علیه السلام هغې له خدای پاک ورکړه، هم خوشحاله شو. چې خوب یې ولید زړه کې پریشاني راله. خوب د پیغمبر وحي وي رښتیا سوچ کوي چې یاره دا څنګه چل به وکړم، کله وکړم، په کومه طریقه وکړم. ورپسې بیا د عرفې په شپې بیا خوب ولید. ته ما بېګانه وویلې بچی دی حلال ښه الله الله. په 3 شپې بیا خوب ولید. راغی بچي ته کېناست. چې بچي ته کېناسته ښځې ته وایي ښځې زه ځم داسې ځنګل ته وځم یو قرباني کوم. بچی حلالولم قرباني دی کوم. بچي ته وایي بچی دی چې زه لکه قرباني وکړو. ښځه لاړ شه چاړې ځان سره واغېسته. د بیبي دا خیال و چې ته ګډ مډ به حلالوي. پړی ځان سره واغېسته. بچي ته وایي راځه بچی چې ځو. د غر نه هغې غاړه د قوم نه یې لرې کوي چې دلته څوک فریاد ونري، څوک راپسې را نه شي، چغې ونه وایي، د الله حکم کې ناراستي را نه شي. مینا ته یې ورسو. دلته کې شیطان راغی بیبي هاجرې له. تا ته پته لګي بیبي خاوند دې څه شو او زوی دې څه شو؟ ویې لاړل قرباني کوي. هاي د خدای ساده ښځې قرباني کوي که ستا زوی لالی بویه ته چاړې بوت یوړو ورسره هغه پړی م یوړو زوی دی لالی. وی پلار بچه ته زوی حلال کی بې وقوفه. شیطان د انسان په شکل کې راغلی. پلار بچه ته زوی حلال کی. وی ستا خاوند خو چې ما ته الله ویلي دي. وی چې الله ورته ویلي دي یو زر دله دی حلال کی. الله حکم د الله بچی دی، هغه هم د الله دی، بچی هم د الله. چې وی ډېره ښه مایوسه شو. راغ ابراهیم علیه السلام د انسان په شکل. بابا یو خبره درته کوم. اسماعیل علیه السلام اوس ولاړ دی. دې خوا راشه ځان لیک. وی ته څه کې دا بچی حلالې؟ وی یو. وی د دې نه وبال د ګناه نه خبره چې بچی څوک حلالې؟ خو شیطان ورته وایي. وی ما ته الله ویلي دي ګوره مه کوه. قابیل چې دی نو هغه خپل ورور مړ کړ. تا ته پته ده نو څومره د خدای قهر او غضب پرې راغی. نو ته خپل بچی حلالې د خدای په قهر باخته چې الله به در باندې قهر نازل کړي. ابراهیم علیه السلام ورته وی قابیل کرور مړ کړی نو د خپل خواهش دپاره او د ښځې دپاره یې مړ کړی و. ځکه زوی حلالوم د الله د رضا دپاره یې حلالوم. لرې شه خبیثه. ګوره سوچ پې وکړې ما پې سوچ کړی دی. راغ اسماعیل علیه السلام بچی څه دی خیال دی پلار دې کوم خوا راوستی قرباني کوي تا حلالوي. پلار بچه ته زوی حلال کړي. وی ستا پلار خو چې ما ته خدای ویلي دي. وی چې خدای ورته ویلي دي نو زما غاړه دغه ذلیل شو. کاڼي راواغېستل او په هغه شیطان یې غزارونه وکړل چې خدای دې بې خو باسه ځه. اوس هغه ادم د الله خوښه شوه. نن چې حاجیان مینا ته لاړ شي بل ورځ به ځي حاجیان نو د هغه ځای باندې 3 غټ غټ څلي ولاړ دي. نو چې څومره په لکونو حاجیان دي نو کاڼي د مزدلفې نه راوړي هغه شیطان په تیږو 3 ورځې ولي میدان ته یې راوست. بچې یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ما 3 شپې خوب ولید بچې. الله ما ته حکم کوي چې دا بچې دی حلال کړي. څه دی خیال دی؟ زمونږ طالبان په موږ سوال کوي چې د الله وحی و نو د بچي نه ولې تپوس کوو؟ د بچي نه تپوس ځکه کوي چې معلومات وکړي چې بچې په رضا دی او که په زور به حلالوم. که په رضا دی د هغې جدا طریقه ده او که په زور چې د هغې جدا طریقه وکړم. بل زما بچی زما تابعدار دی چې الله ته وښیمه چې ګورې بچې ما په زور نه دی حلال کړی. بچې ورته څه وایي؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا چې الله راته څه حکم کړی دی فورا کوه او زما چغې او لاس ټکول او رپول خو څه کوي چې زما کش بام واونري. زه به ډېر صبر وکړم.
تکړه شه بابا. خوشحاله شو، د خوشحالۍ نه سترګو کې اوښکې رالې وچړل. ځکه ماشوم د 14 کالو بچی دی. فلما بلغ معه السعی، 14 کالو ته مفسرین وی ورسېد. بچی ورته وی بابا یو وصیت کوم، بس دا مې وره باقي د خوښه خپله ده. یو وصیت خو مې دا دی چې چاړه ښه تېره کړه، چې د الله په حکم کې دنه ګورې نه راستي را نشي. بابا دویم وصیت مې دا دی چې ما لالی نو زما مخ به ګورې لاندې کې، هسې نه ګورې که زما سترګې او ستا سترګې یو بل ته مخامخ شو نو ما ته پته ده چې بیا ته ما نه شی لالولی، د الله حکم کې به تاخیر راشي. او دریم دا دی چې زما لاس او خپې کلک وتړه، ولې دې وخت کې خو به د لاس نه راپومه، خو هسې نه زه بې اختیاره شم او لاس او خپې مې ورپول نو هسې نه چاړه کار ونه کړي، ستا لاس خطا نه شي نو د الله حکم کې ناراستي را نه شي. بابا څلورم وصیت مې دا چې دا کمیس رانه مخکې وباسه، مخکې وباسه، هسې نه چې وروسته وباسې وبشلېږي. نو مور به مې وایي چې په زوره یې لال کړی دی، ګوره جامې یې شلېدلې دي، نو مخکې وباسه او زما دا کمیس زما په وینو کې ولړه، نو زما دا کمیس به زما مور ته یوسې او هغې ته به ووایې چې اسماعیل در باندې سلام وي، او هغه د الله حکم ته په خپله خوښه پروت دی، او دا د هغه کمیس دی، دا د هغه نښه ده چې په روغ رمټه ایستی دی. او که ته چرته هم اسماعیل پسې خفه کېږې نو دا وینه یې لږه پوزې ته نیسه بویمه، په دې به دې خپله تسلي کېږي. ډېره ښه ده. کلک یې وتړه، وجود یې ورته ښکاره کړه، الاوړه یې سملو، چاړې را واخېسته، زور ورکوي، چاړه کار نه کوي. وی بابا سترګې ځان له وتړه، سما په دې وجود چې ستا نظر لګي ستا لاس نه کوي، لاس تېره پي. بچې داسې به وکړم سترګې وتړلې او چاړه ښه تېره کا، بیا زور ورکوي، کار نه کوي. بابا چاړه تېره کا که نه، بابا ته جوړ سترګې دې پټې دي، لاوړې را کاږې څه نه بچې سمه را کاږم، خو کار نه کوي. چاړه یې اوچته کړه، د زور باندې ځمکې له راوبروله، چاړه ورته الله ګویا کړه. علما لیکي ای خلیل ستا ومنم او که د رب جلیل ومنم، ته یې پرې کول کوه، رب جلیل وایي چې ګورئ پام کوه چې لا تقطع، قطع نه کړې، پرې نه کړې، ستا ومنم که د هغه ومنم. او چې زور ورکوي هغه ځای نه جبریل علیه السلام را روان دی، وي الله اکبر الله اکبر، الله ډېر لوی دی، الله د زور او د طاقت مقابله څوک نشي ورکولی. اسماعیل علیه السلام په جوش کې راغی، او دا بره نه خو آواز وشو، لا اله الا الله والله اکبر، الله له شریک نشته، واقعي چې الله ډېر لوی دی. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې زمونږ قرباني الله قبوله کړه، الله اکبر ولله الحمد، الله ډېر لوی دی او الله له ثنا ده. ګډ د جنت نه راورسو، هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی و، الله په جنت کې یو لوی ګډ یې جوړ کړی و، هغه یې ورته سمله، والله وفدیناه بذبح عظیم، هغه ګډ یې لال ذبح. ابراهیم علیه السلام له دومره اجر پې رب العالمین ورکړه لکه سړی چې خپل بچي د الله په نوم قربان کړي، هغه خپل وس وکړه که نه، ګډه لال شو، بچي هم خدای بچ کړه، قرباني مو شوه. هغه قرباني تر قیامته پورې رب العالمین په غنیانو په مالدارانو لازمه کړي. غوښې د مکې فقراو خوړې، ښکرانې د نبي علیه السلام د زمانې پورې، د عبدالله ابن زبیر د زمانې پورې په بیت الله کې ویزان دي. هغه موږ چې اوس کومه قرباني کوو دا هغه قرباني ده. باقي واقعیت به راته انشاءالله آینده جمعه کې ووایو، خو د قربانۍ متعلق یو څو خبرې وو. قرباني په غني مالدار سړي واجبه ده. هغه انسان چې هغه د 19 تولو سرو زرو مالکي یا د 250 تولو سپینو زرو چاندې مالکي، او یا د 250 تولو چاندې قیمتي تقریبا دې زمانه کې 6,000 روپو ته رسیږي، دا نقدیت یې ورسره. او که یو سړي سره د 19 تولو سرو زرو نه سره زر کم دي نو قرباني پې واجبه نه ده، مګر که ورسره بل نصاب شته، نقدې پیسې ورسره شته، 1,000 2,000 3,000 روپۍ، نو بیا که یو توله سره زري نو ګورې بیا هم پې قرباني کېږي، بیا به هغه سره در قیمت کې نو چې قیمت یې کې خو 10,000 روپو ته رسېږي. یا که د یو سړي 2 کوره دي، یو کور کې دي اوسېږي او بل کور د ده د حاجت نه زیاتي دی او د هغې قیمت 6,000 روپو ته رسېږي، په هغه هم قرباني واجبه ده. یا د یو سړي دومره ځمکه
چې د ده او د ده د بچو پکې ښه برابر ګزاره کېږي. ادنا ګزاره چې څه ته وایي، خواهشات که نه خو د پې پسپوره ډوډۍ هم ګزاره کېږي. دومره ځمکه ردې به هم قرباني کوي. قرباني په کم څاروي کېږي؟ ولې که چا کره د ضرورت د سامان نه زیات دومره سامان و چې هغې قیمت هم 6,000 ته رسېږي، په هغه هم قرباني واجبه ده. چا کره چې ټیوي دی، د ټیوي قیمت نن سبا به څونې د دې مردار، دا به 6,000 نه خو به زیات وي که نه، دې نه به زیات وي. نو چې دا بلا چا کوي نو دا د ضرورت نه زیات شي، د قرباني پې بالکل واجبه ده. چې ما کره خو ما سره خو نقد څه نشته، چې نقد نشته دغه مصیبت خرڅ که کنه، قرباني پې وکړه کنه. چا سره ټوپک دی، یو ټوپک د ضرورت دی، یو بس د یو ټوپک نه زیات د بل ټوپک قیمت ولګوه، که هغه قیمت 6,000 ته ورسېد دا قرباني در باندې واجبه ده. خرڅ یې کړه، یو د ضرورت دی. چا کره څاروي دی، لنګه د ضرورت ته خیر دی، د زمیندار قلبه د ضرورت ته خیر دی، خو چې زمینداري پې کوي. سنډی د ضرورت ته خیر دی، خو که دې نه زیات څاروي ورسره د ضرورت نه زیات او قیمت یې 6,000 ته ورسېد، قرباني پې واجب ده. باید زنانو جامې دي، ګورئ کافي قیمتي جامې، یو جوړه 2 جوړې د ضرورت دي. دا زیاتي جامې قیمت کا که قیمت یې دغه 250 تولو سپینو زرو 6,000 روپو ته مثلا برابر شو، نو قرباني پې واجب ده. په کم څاروي به کوي؟ په ګډ چیلي، ګډه چیلی، غوا میخه، اوښ په دې قرباني کېږي. غوا میخه را 2 کالو چې وي قرباني پې کېږي. که د 2 کالو نه عمر کم پې قرباني نه کېږي، او چې 2 کالو ته ورسېږي که غاښې کړي کې غاښ نه کړي قرباني پې کېږي. غاښ ته مه ګورئ غاښې کړي دي که نه، نه عمر ته یې ګوره. چې عمر 2 کاله ته ورسېږي د سخی یا د کټۍ یا د سخي یا د کټي نو بس قرباني پې کېږي. او اوښ 5 کالو چې ورسې قرباني پې کېږي. او ګډ او چیلی چې د کالي قرباني پې کېږي، چې د کال نه کمې بیا پې نه کېږي. علما لیکي چې لمور ګډ، حدیث کې دغسې دي، لمور ګډ، لم والا ګډ چې هغه د 6 میاشت وي، خو یاره سروبي چې په کال د کال په سترګو ورته ګورې د کال په نظر راځي، نو د لمور ګډ بیا به د 6 میاشتو په هغې کېږي. او چې لمور ګډ نه یا ټپي نو بیا په ګډه چیلی کې 1 کال عمر شرط دی. کې به کله قرباني وخت یې څه دی؟ وخت یې د اختر د ورځې نه شروع کېږي تر د اختر د 3مې ورځې د نور پرېوتو پورې. خو چې کوم ځای کې د اختر منځ کېږي لکه خاریه کې د اختر د مانځه نه مخکې قرباني بالکل نه رسوي. یو صحابي کړې وه، نبي علیه السلام مبارک ورته وایي دوباره وکړه، وایي ستا هغه قرباني خو هسې غوښې دې وکړلې نو د اختر د مانځه نه پس به قرباني کې. او چې کوم دی د اختر مونځ نه کېږي لکه بانډو میرو کې، نو هلته د اختر د مانځه نه مخکې هم قرباني کولی شي. 3 ورځو کې په لومبۍ ورځ وکړه، دا بهتر ده. کني په 2مه وکړه، کني په 3مه وکړه. 3مه ورځ نر پرېوتو نه پس بیا ختم. د شپې هم قرباني کولی شي، خو مکروهه ده، ځکه سړي ته پته نه لګي اکثر رګ مګ نه خطا شي. د شپې کولی شي، مکروهه ده، نو د ورځې کوه قرباني. او چې بیا کله په کم څاروي، هغه څاروي چې هغه ګورې روغ سالم څاروي وي، سرب څاروي وي، د هغې ثواب ډېر زیات دی. ګډ او چیلي کې یو کس به قرباني پې کوي، 2 او 3 پکې نشي شریکېدی. او په غوا کې او په میخه کې 9 کسان شریکېدی شي. 9 کسان نیت به خالص د الله د رضا کې چې الله خوشحاله کم، الله راضي شي. نو په دې 9 کسو کې که یو کس، قرآن حکیم کې الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ته قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. بس تا د خوب چې کوم مقصدو چې هغه د الله تعالی تابعداري و هغه دې پوره کړه. او کوم سړی چې په سچه په رښتوني د رب العالمین عبادت کوي، هغې له مونږ دغه بدل ورکو چې قرباني دی الله منظوره کړه او بچی دی الله بچ کړو. حضرت اسماعیل علیه السلام واپس راغی د خپلې مور سره. ابراهیم علیه السلام لاړ شام ته د خپلې بیبي حضرت سارې رضی الله تعالی عنها سره. او ما درته ویلي چې کله کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې بیبي او د خپل ماشوم بچی اسماعیل علیه السلام حالات نه به ځان خبرو، دلته به دیره و، څه موده به هلته و، څه موده به دلته و.
دا الله پکې ډېر لوی راز او ډېر لوی حکمت و. غټ حکمت پکې د الله دا و چې هغه شام کې په یو کور جوړاو، هغې ته بیت المقدس وی، او دلته به په یو کور جوړاو چې هغې ته بیت الله وی. دې کې د الله دا غټ حکمت و. یو ځل ما درته ویلي چې اسماعیل علیه السلام دلته و، نو یو جرهم قبیله راله، او هغه د جرهم قبیله د اسماعیل علیه السلام سره دلته دیره شوه. اسماعیل علیه السلام په دغه قوم کې بیا ښځه وکړه، بیبي یې پکې وکړله، او هغه مور حضرت هاجره رضی الله عنها بیا هلته وفات شوه د 4.5 کالو په عمر کې. کم وخت چې مور وفات کېده عمر یې د 4.5 کالو بیبي هاجره، او د اسماعیل علیه السلام عمر دغه وخت کې 20 کالو تقریبا. هغه بیبي هاجره د اسماعیل علیه السلام دا بیبي د بیت الله په خوا کې چې کم تنن سبا حتویم وی، د بیت الله شریف د ناوې لاندې د میزاب رحمت لاندې هلته کې دفن ده. خو چې دا مور وفات کېده نو د اسماعیل علیه السلام واده شوی و. پلار یې راغی ابراهیم علیه السلام، ما خو تاسو ته وایي چې کله کله به راتله د خپل بچي حالت به یې اخیسته، دلته به هم دی راو. داسې وخت کې دی راغی اتفاقا چې اسماعیل علیه السلام نو بهر ہوتے ہو، چې کور ته راغی دروازه وډه بوله، یو زنانه ورته آواز ورکړه څوک یې؟ ویل د اسماعیل میلمه یم. څه شو؟ وی خو تللی دی بهر چکر لګی ښکار کوي. وی ښه ته څوک یې؟ وی د هغه میلمه یم. ابراهیم علیہ السلام دی تپوس کئی تدی کور کے سو کے وی زما خاوند اسماعیل علیہ السلام دی پر قوم کے ما سره واده شوی دی، او دی ښځې دی ابراهیم علیہ السلام باندې ډېره لویه بې پروایي وکړه. ځکه چې میلمه د چا راشي نو که سړی په کور کې نه، د کور خاوندان هر څوک چې د چای دې زمانه کې یا د ډوډۍ یا د خوراک یا د شپې ست یا د میلمه چې کوم خدمت یې هغه خو د ګاونډیانو په لاسم کېږي. اس پروا ونه ساتله. او ابراهیم علیه السلام ځانم ورته ونه خو، صرف دا تپوس یې وکړو چې حالت هم څنګه دی؟ وی ډېر خراب دی، ډېر بد حالم دی، د خوراک څښاک درک نه لګي، نو ډېر په بد روز یو. حالانکه ښه نعمتونه وو، خو دې ډېره غټه ناشکري وکړه. ابراهیم علیه السلام ورته دا یو ټکي وویل، نورې خبرې پرېږده، خو چې خاوند دې راشي نو ورته ووایه چې د دروازې لا چوکاټ دې بدل کړه، نورې خبرې پرېږده. څه موده یې تېره کړه، ځکه دغه دی خو بیت الله و. هغه ته پته وه ابراهیم علیه السلام ته چې دلته کې د الله یو کور دی، د هغې بنیادونه دي، چې کله ته دعا کړې و که نه، ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الله ما د خپل بچی د هغه عزتمن کور خوا کې پرېښودل. علما لیکي چې ابراهیم علیه السلام ته الله ښوولې وه چې دلته یو کور دی، اگر چې اوس وران شوی دی، آبادي نشته، یو کور شته. نو دیره اوسه موده هلته کې اسماعیل علیہ السلام رانغی واپس لاړ شام ته. سموده پس بیا راغی ابراهیم علیہ السلام د خپل بچی د ملاقات لپاره چې راغی، خو چې ابراهیم علیہ السلام لاړ نو اسماعیل علیہ السلام راغی. ښځې نه تپوس وکړه، ښځې څوک میلمه خو نو راغلی، پرې اثارو باندې پیش شو. الله خبر که د قدیم وروستو پیغمبر جوړېدو والا دی. یو بوډا بابا راغی سپین ګیري، څنګه شکل یې
یاره دا نمونه شکل و خدي تاسو د ډوډۍ موډۍ ست د شپې یاره بس ما خو څه تپوس ته ونه کړ دغه میدان کې څه موده څو شپې دیره و بیا لاړ تا ورته څه ووې وی بس ما نه تپوس وکړو حالات هم څنګه دي نو ما ورته چې حال هم ټیک نه دی څه سوال جواب خو یې درته نه دی پرېښی وی دا سوال جواب یې راته پرېښی دی چې د دروازې د چوکاټ ته بدل کړه وی ښځې څه غلطي دې کړې ده دا خو زما پلار و حضرت ابراهیم علیه السلام هغه جلیل القدر پیغمبر چا چې د نمرود سره مقابله وکړه چا باندې چې الله اور ګل ګلزار کړ چا چې وطن او ارض د الله دپاره پرېښودل چا ته چې الله زما قرباني پرېښې وه او بیا زه الله بچ کړم دا دې څه غلطي کړې ده میلمستیا خو دې کم از کم ورکړې وه دلته ډېره کړې به دې عزت به دې وله کړی او ډېره غټه ناشکري دې کړې ده څه شی ستا کم دی ډوډۍ دې کمه ده خوراک دې کم دی جامه دې کمه ده کوټه دې نشته دا دې څه ویلي دي زما پلار در باندې پوه شو ما ته چې دا کم حکم کړی چې چوکاټ بدل کړه د هغې دا مطلب دی چې دا ښځه پرېږده خو زما د پلار حکم دی زما پلار پیغمبر دی زه د نن نه ما ته پرېښودی تا ځان سره نوره نه ساتم علما دلته معلوموي یو څو خبرې یو څو مسلې دې نه معلوموي یو خدا چې ناشکري به قطعا د الله په نعمت نه کې بعضې خلک یې ښه روزګار به برابري او ښه ګټه به کوي که ته دې تپوس وکړې چې لکه کاروبار دې څنګه دی یاره ډېر ښه شی نه ښه نه دی جي ته پوهېږې څوک دې څه غواړي یا څوک ته غلا کوي جی ښه نه دی نو چې دا څوک هم دا ټکي وایي چې ښه نه دی ښه نه دی نو د ده اخره ورځ خرابوي بیا او چې څوک وایي چې الحمدلله ګوره د الله حمد شکر دی د الله فضل دی خدای ډوډۍ راکوي هر چاله په دې خپل روزګار کې الله ډوډۍ ورکوي نو رب العالمین د ده د شکري قدر کوي الله ورله د رزق نور هم زیاتوي چېرته به هم دا نه وی دکان کې زمینداری کې تجارت کې نوکری کې هر روزگار کې دی څوک دنه تپوسو کې حال دې څنګه دی وی شکر دی الحمدلله ولې حال کې څه چل دی هر سړی دې شکر دی خدای بړستن تولی ورکړی دی پکې سملي که مالدار دی او که غریب دی دغه نوړی ډوډۍ مالدار هم خوري غریب هم خوري به چرګ پولو سره خوري ته به ساک پیتي سره خوري که نه او دغه جامه هغه هم اغوندي ته هم اغوندې به لږ ښه جامه اغوندي لکه د ژمي ګرمه به یو ته به لږ عامه جامه اغوندې نو الله تعالی د چا انتظام نه دی کړی هر چا رب العالمین گزاره حال انتظام کړی دی دا به قطعا نه وی حال خراب دی او درک نه لګي بلکې حدیث پاک کې راځي که یو سړی د مریض تپوس ته لاړ شي او تپوس ته وکړي چې څنګه علم ورته وایي چې الحمدلله خیمه دا نه وایي چې نه یاره ډېر مې حالت خراب دی او ډېر خراب یم او بس ډېر دغه نه 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 الحمدلله تکلیف خو شته دی خو د الحمدلله اوس هم د الله فضل دی په دې فرشتې امین وایي چرته به هم دا نه وی چې حال خراب دی درک نه لګي ناشکري وکړه ناشکري د میلمه قدر یې ونه کوه هغه میلمه چې هغه ابراهیم علیه السلام غوندې میلمه و د هغه قدر یې ونه کوه بله مثلا ته دا چې د میلمه به قدر کې عزت به کې خیال به ساتې او بله مثلا ته دا معلومیږي چې پلار مور سړي ته ووایي چې دا ښځه دې پرېږده علما وایي چې ډېرې سوچ وکړي چې پلار یې په حقه دی او که ښځه په حقه ده نو که ښځه په حقه نه او پلار او مور په حقه نو د پلار د مور خبره او بیا منې او که نه پلار یې لږ دماغ تیزي یا د مور یې مازغه تیزي او دا هغې په ناجیزه وي او دا ښځه په جیز وي نو بیا د ښځه نه پرېږدي نه مور او پلار دپاره یو حدیث پاک کې هم دا راځي وایي که مور او پلار ته حکم هم وکړي چې دا ښځه طلاق ورکړو د مور او پلار خبره به منې بلکل لیکن محدثین د حدیث شرحه کې بیا لیکي چې دا چونکې هغه مور او پلار مراد دي چې هغې په حقی او نقصان د ښځې وي او د دې مور او پلار او د دې ښځې منځ کې ګزاره نه کېږي او که دا ښځه ساتي نو دا بچی د مور او پلار نه عاق کېږي نافرمان کېږي د دې ښځې د وجې نه دا ښځه ټیک نه ده نو بیا د مور او پلار خبره منه او که ښځه ټیکي هسې مور غوسې اخېستي پلار غوسې اخېستي نو بیا وله جوړ او که دې ښځې او مور او پلار نه بهر کیفی بس هغه چوکاټ دی او ما ته حکم دی د پلار په مخه دی ښه بله ښځه وکړه څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی اتفاقا چې بیا راغی بیا ابراهیم اسماعیل علیه السلام بیا په کور کې نو تپوس یې وکړه د ښځې نه ته څوک یې وایي زه د کور مالک یم دا کور خو د اسماعیل دی که نه وایي د ما خاوند دی
څنګه هم حال تېرېږي وی الحمدلله ډېر مزېدار. خوراک څه خورئ وی غوښې خورو. د ښکار غوښې خورو، اوس به م خاوند تللی دی، ښه جامه ښه ډوډۍ او بیا د الله عبادت هم ورسره کوو. وی نه حال کې څه فرق خو هم نشته. وی نه نه موږ ډېر خوشحاله یو، زما ډېر ښه خاوند دی، ډېر ښه د الله تابعدار دی، منځونه کوي، خلکو ته د نیکۍ خبرې کوي، موږ هم کور کې خپل منځونه کوو، خپله ډوډۍ او الحمدلله حالت ډېر مزېدار دی. ته څوک یې؟ وی د میلمه یم، د بهر نه راغلي، ښه مضبوطه میلمستیا وله ورکړه. بابا هر څو ورځې چې ته دلته یې زموږ میلمه به، موږ به ستا احترام کوو، ستا قدر به کوو، ستا عزت به کوو. ډېر لوی عزت یې د ابراهیم علیه السلام وکړو. اصل کې ابراهیم علیه السلام په خپل هم ډېر مهمان نواز وګورئ. بې میلمه به د ډوډۍ نه خوړه قطعا. واقعاتو کې راځي چې بار به ولاړو چې په لاره به څوک ته لکه دې خوا راشي کوم ځای په لاره مسافر را ډوډۍ دې خوړلی، نه راځه هله شم کینسل به کېن. یو بوډا بابا یو ځل په لاره باندې روان و، ابراهیم علیه السلام نه بټه ونیو. بابا ډوډۍ دې خوړلې ده؟ نه نه مې ده خوړلې. راځه زما میلمه شه. ډېره ښه چې کور ته یې بوته، ډوډۍ وله راوویسته، ډوډۍ وخوړه. ابراهیم علیه السلام هم موړ شو، بوډا بابا میلمه هم موړ شو. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې میلمه ډوډۍ تا مو خوړه او ما مو خوړه، د هغې الله شکریه اوس ادا کا چې کوم الله مونږ له دا رزق راکه، ډوډۍ راله راکړه، هغه الله چې وحده لا شریک له یو دی، شریک وله نشته، د هغه شکریه ادا کا. په کار هم دا ده چې ډوډۍ سړی وخوري که نه الحمدلله دې ووایي، د الله ثنا دی ادا کړي، صفت د الله دې وکړي. بوډا غصه شو، وی کم خدای کم الله چې یو دی مونږ له رزق راکړی دی، د هغه شکریه ادا کړم. ابراهیم علیه السلام ورته وی او وی زه خو یو خدای نه منم، دا وحده لا شریک، دا څوک دی؟ زما خو په کور کې ما ځان له یو معبود ساتلی دی، یو خدای او زه د هغه عبادت کوم، د کاڼي بوټ یې ځان له ساتلی. ما خو ځان له کور کې یو خدای ساتلی دی او شپه ورځ د هغه عبادت کوم، زه خو بل خدای نه پېژنم. یو خدای څه ته وایي؟ شریک نشته الله له، دا نه منم، ما سره یو خدای شته. ابراهیم علیه السلام له غصه ورله چې خدای دې بې خو باسه، ما خو ستا میلمه کړې، ډوډۍ مې در باندې وخوړه، ته الله یو نه منې، ځان لري بوت ساتلی دی، پاسه وایي. که زه خبر وی چې ستا دا عقیده را د کفر، ما به در باندې نوړی ډوډۍ م نه وخوړلې. وځه خبیثه په مخه یې بوډۍ وویست. خو چې څنګه یې وویسته حضرت جبریل علیه السلام الله راولېږي. ابراهیم څه دی وکړل؟ یاره دا یو میلمه بوډا راغلی و، مې ډېر قدر وکړ، عزت مې وکړ چې مې شکریه د الله ادا کړه. هغه وی الله څه ته وایي؟ زه خو یو خدای نه منم، زما خو ځان له یو خدای په کور کې شته. ومې راټو مې شړه، یاره افسوس چې ما ته مخکې نه پته وي چې د نوړی ډوډۍ مې پرې نه وخوړلې. وی ښه الله خو زه راولېږلم چې ډېر بد دې وکړل، ډېر بد دې وکړل. دا سړی زه پېژنم دا بوډا که نه، 100 کالو نه زیات عمر یې دی او ماغه د کفر عبادت کوي او د شرک عبادت کوي. ما خو یو ورځ هم په د ډوډۍ بنده نه کړه. سره د دې کفر او شرک او سره د دې خبرو زه ډوډۍ ورکوم او تا نه نو شړه، دا دې څه وکړل؟ کافر له خو دنیا کې ډوډۍ ورکوم، آخرت کې بیا نه ورکوم. کافر له خو دنیا کې زه ښه روزي ورکوم، ښه رزق ورکوم. دا یاد وساتئ، کافران چې دا نیکۍ کوي که نه، دا ښه عمل چې کوي، نیکي خو ورته نه وایي، دا ښه عمل، خلقو سره خندا خوندي کوي، لارې جوړوي، پل جوړوي، ښه اخلاق، پیسې یو بل له قرض ورکوي. نبی علیہ السلام فرمایي، بلکې قرآن وایي چې الله تعالی د دې د ښه عمل اجر دی له په دنیا کې ورکوي، دنیا کې ښه ډوډۍ ورکوي، ښه بنګله ورکوي، ښه عیش و عشرت. اخرت یې بیا تباه و بربادي، هغه غرق کي غرق. نو الله وایي چې ابراهیم علیه السلام ته ووایه چې سره د کفر د ډوډۍ ورکوم، ښه ډوډۍ وله ورکوم دې بوډا له. کافر دی د ما شکریه نه ادا کوي، ما نه مني بیا هم ډوډۍ ورکوم، ما له شریک ګڼي بیا هم ډوډۍ ورکوم. یو ورځ د میلمه که نو داسې د میلمه څوک بېزتي کوي لکه تا چې بېزتي وکړه، نه به ورکړل ډوډۍ که نه، ما ته به دې پرېښود، ما به ډوډۍ ورکړې وه. میلمه بېزتي دې وکړله، ډوډۍ دې ورکړه، بېزتي دې وله وکړه، دې شله. بس ابراهیم علیه السلام پوه شو چې واقعي ډوډۍ خو مې پرېښوړه، که هغه الله نه مني خو ما خو ورته نصیحت به کړی و که نه، چې یو مننې مننو خبره خلاصه وه، ما پې څه زور و. دا خو واقعي دنیا کې کافر له الله روزي ورکوي، ما پې یو نوړی خوړو، بیا پې د هغې اثباتنه وکړو، په مخه مې که زر ورپسې پاسېد، په لاره کې روان و، را پیدا یې که بابا لږ ودرېږه معافي غواړم. ښه
ما ستا بېعزتي وکړه معافي غواړم بیا به داسې نه کومه سره د دې عمل چې دا ته کم کې او دا ستا کم عقیده بیا هم دله رب العالمین روزي درکوي نو چې الله روزي درکوي او زما د کورم الله روزي درکړه زما څه کار دی چې تا باندې هغه روزي بندو سړی وتی ته یې څوک ته خو ډېر ښه سړی ته یې څوک ابراهیم علیه السلام ورته خپل ځان زه ابراهیم یم د الله پیغمبر یم او ستا تا چې خدای یاد کړه دا څوک دی بابا ورته وایي دا هغه وحده لا شریک هغه الله دی چې یو دی او زما عقیده ده چې شریک نه لري ستا چې خپل حق کوم عقیده یې نو وایي نه نه به زه هم پوه شوم شا به دغه کلمه دې ما ته ښایه هغه بوډا د ابراهیم علیه السلام د هغه خو اخلاقو د برکت رب العالمین مسلمان کړ مهمان نواز ابراهیم علیه السلام قحط راغلی او په علاقه کې ډېره زبردست د ابراهیم علیه السلام امتیان هم ډېر خلک مسلمانان خلکو به ورته وایي چې دعا کوه چې الله دا قحط ختم کړي د خو میلمانه ډېرو تفسیر خازن دا واقع لیکلې ده چې یو ځل د یو دوستو چې د بل کلي کې هغه یو خادم ولېږه بوجۍ وله ورکړه چې دا یو څه زما هغه دوست ده دې کې ته وړه راوړه ځکه چې زما میلمانه ډېر دی او د ډوډۍ درک نه لګي قرض وړه ترې راوړه خادم لاړه هغه د ابراهیم علیه السلام هغه دوست ده څه کې ابراهیم علیه السلام دا بوجۍ را کړې ده او تاله راغلی ما دې کې وړه راله راکړه چې ابراهیم علیه السلام له یو څه هغه غصه شو چې ګوره ابراهیم علیه السلام ته مونږ وایو چې د الله نه سوال وکړه چې رب العالمین قحط ختم کړي بارانونه وشي غلبه ډېره شي نو هغه هم د الله نه سوال نه کوي نو دلته هم نشته وړه کم دي بوجۍ ته یې اخیستې او د ډېرې غصې نه هغه د شګو ډکه کړې ده د شګو وی دا یو څه ابراهیم علیه السلام له وایي چې دغه شی راله راکړه ابه پوه شي چې وطن خو ټول شګې شګې دی وړه خو هلته هم نشته ممکن نه که د الله دربار کې پیغمبر دې سوال وکړي چې خدای پاک قحط ختم کړي او فرخسالي راولي سړی راغی او هغه بوجۍ چې ده نو هغې د ابراهیم علیه السلام کور کې وغورځوله او راغی ابراهیم علیه السلام ته وی راودړل اوړه وی نه وی ولې وی هلته م صیب قاتو تش رالم خو هغه دوست د صیب ډېر غوسه شو او د غوسې نه هغه بوجۍ ماله د شګو نه ډکه کړه د شګو نه وی چې دا ولې یو څه مونږ دې خپل پیغمبر ته وایو منت ورته کوو چې الله ته سوال وکړه زاري وکړه چې الله باران وکړي نو دې نه کوي دغه شګې دي بل څه شی نشته ابراهیم علیه السلام راغی کور ته چې کور ته راغی اتفاقا میلمانه هم ورسره دي خدای دې میلمنو ته به زه څه کوم اوس خلق خو بلدو کور ته ورغې د ډوډو ټپار خېږي اوړه پخېږي ښځې ته وایي ښځې دا اوړه کم ځای دا ډوډۍ د کمې دي وی دا ستا هغه دوست بوجۍ کې اوړه را لېږلي دي که نه کم یو دوست سار تا هغه سړی وله نو لېږلی وی کم د بوجۍ وی دغه څه اوړه مې دې پاخه کړل او څه دا دې پراته چې بوجۍ وکړه تا د اوړو ډکو الله اکبر الله ذاته ګوره د میلمه دا میلمستیا خو دا رزق خو یره واقعي دا روزي رسان څوک دی نه الله دی شګې وله خدای ګوره په اوړو بدلې کړي وی دا ستا هغه دوست وی نه ښځې دا زما هغې دوست نه دی را لېږلی هغې خلیل عربی کې خلیل دوست ته وایي دا زما هغه بل خلیل ذات را لېږلی دي هغه خو شګې را لېږلی دا ما له خدای هغه شګې په وړو بدلې کړي دي میلمه باندې چې ډوډۍ وخورې دا رزق وله تا ورنه که دا وله الله ورکه دا رزق یې تا سره لیکلی او ستا ردې درستخانه ستا د شکور دا ډوډۍ هغه چې وخوړه دا الله لیکلی وه ستا دا سمسۍ ښوروا او دا نوړی غوښه دا رب العالمین لیکلی وه چې دا به هم دا میلمه خوري ابراهیم علیه السلام خو مهمان نوازه نو ډېر زیات خوشحاله شو چې او ګور مې هم ډېره مهمان نوازه ده او زمې ډېر قدر وکړو زمې ډېر عزت وکړو بلکې راځي په احادیثو کې بابا ته لږ خفه کېږه مه دا سر دی ته د لږ غوندې ووینځه مو بیا یې ورله ګرمې کړو د ابراهیم علیه السلام بیا ویښته ووینځل پېژنې نه چې دا مسخر دی دا خو څوک مشر دی بابا به نو میلمه دی نو خوشبویي به پورې کړله بابا دا څادر دې راکړه چې دا درله پاک کم ووینځم ډېر خوشحاله شو وی بس داسې کار دی چې خاوند دې راشي نو ورته وایه چې دا چوکاټ دې برقرار وساته دا مه بدلوه ښه دې لاړو چې دی کې ابراهیم اسماعیل علیه السلام راغی ښځې څه اپوی شو بوی پې ولګېد خوشبویي څوک مېلمه خو نو راغلی یو بابا راغلی و ډېر ښه سړی و څنګه نمونه سړی و دا نمونه سړی و تا ته څه ووې تا ورته څه ووې بس وي ما نه د تپوس د حالات وکړو ما ورته ووي چې حال الحمدلله ډېر ښه دی ډېر خوشحاله یو غوښې خورو او ښه شکر دی هر څه شته
او بیا مې ول سر ووینځه، جامې مې ورله خشته ووینځلې، خوشبویي مې ورته پورې کړه چې څو ورځې دلته مېلمه و، مې ډېر عزت او قدر وکړه. تا ته څه ووې بیا؟ وایي چې ته نو ما ته بیا ووایي چې خاوند ته دې ووایه چې دا چوکاټ برقرار وساته، دا چوکاټ مه بدلوه. وایي ښه ښه دا زما پلار ابراهیم علیه السلام. خلکو پېژنده چې دا څوک دی او څوک نه دی، دا زما پلار او ته ډېر عزت وکړو، ډېر قدر تا وله وکړو، د نه ډېر عزت خوشحاله دی. او دا چوکاټ دی ستا متعلق یې راته وایي چې دا چوکاټ دی برقرار ساته، بدلوه ما. مطلب دا چې دا ښځه ځان سره وساته. د هغې ښځې نه الله ابراهیم اسماعیل علیه السلام له بله بچي م ورکړل. څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی. چې راغی دا زوی اسماعیل علیه السلام ولاړ دی چې پلار یې ولید، ور منډه یې کړې، په تندي یو بل ښکل کړ، ورته غاړه ورته ځان ته یې رانږدې کړ. بابا 2 ځله ته راغلی و زه نه ومه. دې وخت کې د اسماعیل علیه السلام عمر 13 کاله دی. بچې زه خو الله یو بلې خبرې در رالېږلې م. وایه بابا دلته د الله یو کور دی، هغه جوړول غواړي، ته امداد کې را سره؟ بابا د خدای کور به څنګه امداد نه کوو، بس ته به تیږې راوړې د دې غرونو نه، زه به د آبادي کومه چې د الله دا کور جوړ کړو. قرآن حکیم کې الله فرمایي وإذ بوأنا لإبراهیم مکان البیت، ځای ورته مونږ وښو برابر کور ته. دا ځای دی، دا هغه ځای دی چې د نوح علیه السلام په سیلاب کې روان شوی دی. دلته جوړ کا. نو بیت الله سی به جوړ کو. هغه حجر اسود په جبل ابي قبیس کې الله امانت یې ښوولی راوغورځو، راویړه ورته، ای پکې کېښوده. نو چې کله بیت الله تیار شو نو دعا کوي. اوس اسماعیل علیه السلام به خټه راوړله او کاڼي به یې راوړل. ابراهیم علیه السلام په خپله ګلکاري کوله، هغه یې لګول، بیت الله مبارک جوړ شو. اوس دعا کوي نو څه وایي؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. دا کار یې کو نو دا دعا یې کوله. خو علما وایي چې دا کله فارغ شو دعا یې کړې ده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا الله د عبادت زمون قبول کی خدایا، توریدون کی ذات او زمون په حال خبردار. ابراهیم علیه السلام لومبه دا سوال وکړو عبادت نه پس، اسماعیل علیه السلام په امین وای. د دواړو هغه دعا او د اسماعیل هم امین ته الله دعا وای، یا الله د عبادت هم قبول کی. لا ول خدا دعا کوي. بیا سوي دا نه وای چې مال دولت راکو پیسې راکا، نه. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا إنك أنت التواب الرحيم. یا الله مونږ د ځان تابعدار جوړ کړه، تابعدار پروردګار، 4 وخته تابعدار او پروردګار زمونږ په بچو کې هم داسې یو ډله پیدا کړه چې هغه ستا هر وخت تابعدار وي. یا الله مونږ ته د عبادت چلو خایا. ډېر زور اور ذات د حکمت ذات. ورپسې درېیمه دعا څه کوي؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله زما په دې اولاد کې یو پیغمبرم پیدا کړ، ځکه سبا نیم اسماعیل علیه السلام نی. نو دا قیدره چې سموده پس دا خلک بیا ګمراهان کېږي، د پیغمبره خبره تېرې شي، نو بل پیغمبر وله راولېږه. داسې پیغمبر چې ستا کتاب ورته ښیي، د حکمت خبرې ورته ښیي، د ګناه او د کفر نه پاک کی. نبی علیہ السلام فرمایي د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا یم چې د الله قبول، هغه دعا قبوله کړه. تا دعا وکړله، بیت الله جوړ شو. اوس الله ورته وایي وی دې خلکو ته یو اواز وکړه، واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق. پاسو د جبل ابي قبیس ته ورسې ودرېږه، اواز وکړه خلکو ته چې خلک حج له راځي. الله خلکو ته څنګه اواز وکړم؟ دا خو لږ خلک د بیت الله خوا کې دا جرهم قبیله ناسته دي ته به ووایم که نه؟ وایي نه اواز وکړه ټولې دنیا ته به ستا اواز رسېږي. الله دنیا ته وایي دا به زه رسومه چې په دنیا کې څومره مخلوق دی او د میندو په ګېډو کې دي او روحونو کې دي، ټولو روحونو ته د اواز رسوم. دا په رسول په ما دي، خو ته اواز وکړه. اواز یې وکړه خلکو ته، ای خلک حج له راځئ. هغه اواز الله د انسانانو روحونو ته ورسو. خلکو روحونو اواز کړی دی لبیک. کم روح چې لبیک ویلی دی خو ځي به، چا چې نه دی ویلی نه به ځي، که چا 2 ځله ویلی دی 3 ځله ویلی 3 ځله به ځي. هغه اواز الله ورسو. دا د ابراهیم علیه السلام
او اسماعیل علیہ السلام په شریکه د بیت الله جوړ کړ او هلته ولا الله بل زوی ابراهیم علیه السلام له ورکړه اسحاق علیه السلام. فرشتې راغلي د لوط علیه السلام قوم تباه کوي چې راغلي دي ابراهیم علیه السلام ولا دعوت ډېر خشته خیلال کړ چې هغې ویسته فرشتو انسانانو په شکل کې وې ګوتې نه وروړي. ابراهیم علیه السلام ویرېده ځکه چې دشمن به چا کره راغی نو خوراک پې نه خوړ. وایي ښځې هغه مېلمانه خو ډوډۍ نه خوري معلومېږي دا چې د څه خطرناک غوندې مېلمانه دي. بس فورا هغې پوه شو وي مه یارېږه ابراهیمه انا رسول ربک موږ ستا د پروردګار استازي یو ارسلنا الی قوم د لوط علیه السلام قوم ته لېږلي شوي یو هلته ورځو هغه هلاکو قوم ولا هلاکو قوم لوط علیه السلام به بچ کو او قوم ولا هلاکو او دقه ځای کې وبشرناه باسحاق ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ستا زوی به پیدا کېږي د دې بیبي سارې نه ځکه بیبي ساره خفه وه چې د هاجرې زوی و چې د مه ونه شو تاله به الله زوی درکوي نه بوډی و هغې دې مخ له څپېړه راښکه لکه ښځې حیرانتیا د وجې نه مخ له لاس راکاږي وایي زما به زوی پیدا کېږي زه خو بوډی وایي زوی به دې کېږي ومن وراء اسحاق یعقوب زوی به دې کېږي نوسې به دې کېږي ځه لکه مطلب دا چې دا نوسې کېږي خو زوی به دې په ماشوموالي کې نه مري بالغ کېږي به واده به هم کوي بچي به هم کېږي همغه څه شو الله ولی اسحاق علیه السلام ورکړه. هلته ورته الله حکم وکړه چې ښه یو کور خو تا و اسماعیل په مکه مکرمه کې جوړ کړه بل تا اسحاق دلته په دې شام کې جوړ کړې نو هلته کې ابراهیم علیه السلام د هغه خپل زوی سره ملګری شو او بیت المقدس یې جوړ کړه. ورته الله حکمت شام کې په بیت المقدس جوړ کړه. هغه بیت المقدس چې د پیغمبرانو ځمکه ده شام پیغمبرانو ځمکه او یا پیغمبران د بیت المقدس په خوا کې اوس هم ښخ دي چې نن د یهودو په قبضه کې دی. اسماعیل علیه السلام دلته وفات شو د 146 کالو په عمر کې او د خپلې مور په خوا کې هماغه حتویم کې څوک وي د بیت الله خوا کې بل ځای دی څوک وي د حتویم کې دی هغه هم دفن شو. قوم کې جرهم قبیله وه اصلي عرب هغې مسلمانانو ډېره موده پکې صحیح اسلام بیا وروستو پکې څه لږ انقلابات راغلل. بهر کیف دا الله ذوالجلال یو ډېر لوی عظیم جلیل القدر پیغمبر و ابراهیم علیه السلام او ډېر لوی قربانی پرې راغلی. د پیغمبر زندگی ګوره د قربانونو ډکوي. پلار پاتې شو مور پاتې شو د الله دپاره وطن پاتې شو زوی لالوم د الله په نوم باندې ښځه بیابان کې پرېږدمه د الله په نوم باندې بچې بیابان کې پرېږدم د الله په نوم سیله وله الله څومره ورکړه. نبی علیہ السلام ته چې کلم الله حکم کوي واتبع ملت ابراهیم حنیفا ای پیغمبره د ابراهیم علیه السلام د دین ګورې تابع شه. دا قوم دی د ابراهیم علیه السلام د دین تابع کا. ابراهیم څوک و الله په قرآن کې صفت کوي حنیفا سوچه مسلمانو په حق پابند مسلمان تیر شوی دی الله صفت کوي. د اسماعیل علیه السلام الله صفت کوي واذکر فی الکتاب اسماعیل د اسماعیل علیه السلام خبرم دی خلکو ته وکړه انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا رښتونی سړی اسماعیل علیه السلام د الله رسولو استازی او د رب العالمین پیغمبر و جلیل القدر. نو دا مونږ چې قربانۍ کوو که نه دا د دغه ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام طریقه ده دا قربانۍ.